داسې وخت ځای نسي ملګرو په اصله مطلب به راسم. زه چون 40 دقیقې درس ده دا په 2 برخو باندې ویشم. 20 دقیقې اول زه د یو اسلام دعوتګر په حیث د تاسو په وړاندې حاضرېږم او تاسو هر یو په خپل نوبت د ټولو نه سختترین سوال وکئ، خو متوجه اوسئ چې زه تاسو سوال ته مستقیم ځواب نه ورکوم. زه تاسو سوال ته مستقیم ځواب نه ورکوم، خو زه څه کوم؟ له یوې لخوا ثابتوم دا تاسو کومه نیوکه په اسلام کړې ده د تا دا نیوکه غلطه ده. له بل اړخه زه دا ثابتوم چې دا د تا کومه نیوکه چې کړې ده دا ډیره بېځایه پوښتنه ده، دا ډیره بېځایه نیوکه ده. په دوم پړاو کې زه بیا د یو غیر مسلمان رول او تاسو مانه به سوالونه کوئ د مسلمان پایس که تاسو یو کافر سره، یو ملحد سره، یو عیسوي سره مخ سئ نو تاسو باید څه رقم سوال وکئ. په دوم پړاو کې زه تاسو ته د سوال کولو میتود زده کوم. که تاسو یو کافر وینئ صحیح ده چې ته به خپل عقیدې نه دفاع وکړې، ته به د سوال ځواب ورکړې، که په حدیث یې نیوکئ، که په قرآن نیوکئ، که د الله متعال په ذات نیوکئ، خو تم باید سوال کول دې زده یي. او که ته بېځایه سوال وکړې د هغې خو د سوال ځواب زده ده. نو اول 20 دقیقو کې ملګرو هر ورور اول مثال به مثلا د غورځنګ ورور یا هر ورور چې ده په نوبت زه دغه ورونه چې په دا 20 دقیقو کې سوال کوي زه دا 20 سوالو ته الا چې هغه بنیادي سوال چې باید پې بحث وسي زه په دا 20 سوالو ته یو ته مستقیم ځواب نه ورکوم. زه تاسو ته دا هنر زده کوم که تاسو نه یو مخالف لوري په تا سوال کوي نو تاسو د دې دا سوال څنګه د سوال لاندې ویسئ چې هم خلکو ته قناعت ورکړي چې د دې سوال بې ځایه ده او هم د دې خوله وربنده کوي. دا خبره زه ولې کومه؟ ګورئ دا هر انسان تر علمه پورې محدود ده. نه یو انسان شیخ الحدیث نه ده، شیخ القرآن نه ده، په ساینس کې ټول مسایل نه دي زده، په فلسفه کې ټول مسایل نه دي زده. لیکن ته چې کله په لایف کې راځي تا نه هر رقم سوال کیږي، تا نه د عقیدې سوال کیږي، تا نه د فلسفې سوال کیږي، تا نه د قرآن سوال کیږي، تا نه د احادیث سوال کیږي. تا په ذهن کې هم نشته ده. نو ته چې کله د یو دعوتګر په حیث را ظاهر کیږي ته خو داسې نسې کوی چې والا حق تا سره ده او ما سره د تا د سوال ځواب نه ده. نه، ته باید د هغې سوال د سوال لاندې ویسې چې له یو اړخه دا د خلکو نیوکې چې دي د خلکو په زړه کې شبهات لري سي او له بل اړخه تاسو هم د خپل د دین حقانیت ظاهره کوي. پس یو ورور د خپل مایک آن کی او تاسو داسې فکر وکړئ چې دا په ځوان کې مو څومره سخته سوالونه د ملحدینو له خولې اورېدلي دي، یو به یې په نوبت رانه پوښتنه کوئ او بیا تاسو وګورئ چې زه تاسو سوال ته مستقیم اصلا ځواب نه درکوم. زه د تاسو دا سوال لاندې وړم، د تاسو دا سوال اشتباه ده. پس یو ورور کوئ چې خپل مایک آن کړي د هغې نه چې سخته سوال دی نه چا نه یې کړی د یو ملحد په حیث یا د یو څوک چې د اسلام سره کینه لري ما نه د خپل سوال وکړي. مهرباني. استاد محترم هغه ورځ زموږ په درس کې پیل بلدیزي نه وکړو د اسامه جوهري صاحب درس یو ورور د یو مستشرق سوال راوړی و او هغه سوال کې دا خبر کړی و چې تاسو وایي چې الله بې نیازه دی، الله الصمد کنه، الله چاته ضرورت نه لري، الله چاته اړتیا نه لري، په هر څه باندې مطلق قادر دی. نو بیا ولې الله عرش جوړ کو او د عرش اتو ملائکو ته په اوږو باندې ورکو دی ولې د بل چا په بوج باندې ځان اچولی دی یو بل څوک د بوج پورته کوي؟ ډېر ښه. دغه ملګرو یو بنیادي سوالو انشاءالله چې زه د دې ځواب په اخره کې کوم ځکه دا سوال بنیادي سوالو نو دا یو له بهترینو سوالونو څخه ده او دا باید ځواب سي. پس یو بل ورور د خپل پوښتنې وکړي چې زه تاسو ته دوستانو دا هنر ښکاره کړم چې څومره سوالونه هغه په خپل ذات کې بې ربطه دي. دا یو له بهترینو سوالونو زه دلته ځان سره مې نوټ کړ. بل ورور د مانه پوښتنه وکړي. خالد محبت ورور صدیقي ورور دا ورونه راجګ که سره د قدرمن استاد صاحب خالد محبت تر تاسو خپل سوال وکوئ.
السلام علیکم. علیکم سلام. استاد محترم، ملحدین اکثره وخت دا سوال کوي چې هغوی پر دغه باندې باور نه لري، مثلا د الله تعالی پر وحدانیت دغه پر یووالي باندې باور نه لري. ما ته تاسو دا د ساینس له درکه ثابت کړئ چې الله تعالی یو ده. د ساینس له اړخه تاسو ماته ثابت کړئ چې خدای شتون لري او یو ده. سمه ده؟ و دغه سوال زیات وخت. احمدي صاحب محترم تاسو خپله پوښتنه وکوئ. ګوري خالد محبت ډیر ښه سوال وکړ. ګوري ملګرو، دغه رقم سوالونه ملحدین کوي. دغه رقم سوالونه ملحدین کوي. سره له دې چې دا بنیادي سوال ده، خو زه باید دا ځواب ورکړم. دغه قاعده ځان سره زده کړئ ملګرو. تاسو اوس وګورئ چې زه د دې سوال د سوال لاندې وړم. د دې سوال غلط ده. د دې سوال غلط ده او د دې سوال غلطي په څه کې ده. اوس ګورئ ملګرو ښه چې آیا زه د خدای په اړه خبرې کوم یا نه، یا زه د دې سوال لاندې وړم. دغه ملحد چې کوم سوال یې کړی ده چې تاسو موږ ته د ساینس له اړخه ثابت کړئ چې خدای یو ده او خدای شتون لري. ملګریه، ته چې کله دا سوال کوې، ته د ساینس نه خبر نه یې. ته اصلا په دې پوهېږې نه چې ساینس هیڅ کله هم په خدای باندې نه نیوکه کوی سي او نه هم په خدای باندې بحث کوی سي. پس نو مهرباني وکړه، اوس د دین پریښی ده، حد اقل دا د ساینس بې احترامي مه کوه. ساینس هیڅ کله هم په خدای باندې نیوکه نسي واردوی او نه هم دغه ساینس دغه اجازه لري. ځواب مو واورئ د ملګرو. ګوره که دا مثلا یو دینی عالمو، بس نو یو مسایل به شروع کول، لیکن د دغه ملحد دغه سوال ذاتاً غلطو. ما ګوره هیڅ د خدای په اړه دې ته معلومات ورنکه. ما چې دا کوم سوال دی وکړه، دغه سوال ما له بیخو بنیاده د دې غلطوالی ورته ثابت کړ. تاسو چې کله دغه رقم ځواب ورکئ، هغه مسلمانان هم چې دي هغوی هم هوښیارېږي چې ښه د ساینس له ادرسه څوک په خدای نیوکه نسي کوی. د ساینس له ادرسه څوک په خدای نیوکه نسي کوی. انشاءالله چې ملګرو ځواب ته متوجه سوی چې ګوره ما د خدای په وحدانیت باندې هیڅ کومه اشاره ونه کړله. ما چې دا کوم د ملحد چې دا کومه نیوکه کړې ده، دغه سوال دغه نیوکه ما د سوال لاندې ووړه. تا دا سوال د بنیاده غلط سوال ده. مهرباني بل سوال. احمدي صاحب محترم مهرباني. د احمدي ورور غږ نه راځي اصلا. احمدي صاحب محترم تاسو په انټرنیټ کې ستونزه ده که لږ ځای تغییر کړئ؟ خیر یو بل ورور ته وخت ورکئ. صافي صاحب محترم تاسو خپل مایک خلاص کړئ. صافي صاحب تر هغې به احمدي صاحب آمادګي ولري. السلام علیکم. اوس صحیح شو. بیا ورک استاد شو. محترم زما آواز شته تاسو سره؟ اوس صحیح شو. اوس صحیح شو. که له هر څه نه وړاندې سلامونه او نیکې هیلې خدای تعالی دې وکړي چې د ګروپ ټول ګډونوال به ښاستئ. استاد محترم، زه یو پوښتنه لرم، هغه داسې ده چې یو ورځ زه لایف ته ناست وم، یو ملحد یو مسلمان نه پوښتنه کوله او بیا ورته ویله چې العیاذ بالله من ذلک چې نبي علیه اسلام یو شهوت پرست انسان و. هغه ځکه چې د ده عمر 52 کاله و او د له عایشتې رضی الله تعالی عنها سره تقریبا چې د هغې عمر 9 کاله و، دوی سره نکاح وکړله او د دې ترڅنګ 9 نکاحګانې یې کړې وې او 5 یې ساتلې وې. نو بیا سوال وکړه، نو هغه مسلمان چې کوم داعي و یا هغه څوک چې سره بحث یې کوه داسې قناعت بخشه جواب یې ورته ورنکړه. نو په دغه اړه باندې که لږ بحث وکړئ. ګورئ ملګرو، یو ملحد همیشه دا د هغه سوالونو څخه داسې په هر لایف کې کیږي. ولې پیغمبر د اسلام 54 کلنو له ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها سره په 9 کلنۍ کې واده کړی ده.
اوس تاسو که صحیح متوجه اوسئ ملګرو چې زه د سوال ځواب نه ورکوم، زه د دې کس سوال د سوال لاندې وړم، بیا په اخره کې د دې ټولو مسایلو حکمت هم زه تاسو ته بیانوم. تاسو وګورئ ملګرو، دې ملحد دا سوال کړی ده چې ولې پیغمبر په دغومره عمر کې ام المؤمنین سره یې واده کړی ده. تاسو وګورئ دا ملحد د پیغمبر پیغمبري نه مني. چا چې پیغمبر په پیغمبري مبعوث کړی ده، یو ذات د الله متعال د هغه نه مني، خو د پیغمبر په کړنو باندې نیوکه کوي. دلته دوه حالتونه دي ملحده. یا خو به ته دا مني چې دا د خدای رسول ده او دا به را سره مني چې خدای شتون لري، بیا به په دې مسله کې بحث کوو. که نه، که دا خبره نه مني، نو د تا سوال ډېر جاهلانه سوال ده. چې پیغمبر پیغمبري نه مني، د خدای شتون وحدانیت نه مني، راځي وایي چې دا کار ولې سوی ده؟ یا خو سوال به د بنیادي کوي، یا به ته دا را سره مني چې هو یو خدای شتون لري، دا پیغمبر ده، اوس را سره دا مسله تشریح کړه. دغه د ما ځواب و. دلته ګورئ ملګرو، تاسو متوجه اوسئ چې دا خلک چې غوږ نیسي دې ځواب ته، دا وایي چې ووله دا نفر د پیغمبر پیغمبري نه مني، په دا هم نه مني چې وروره یو خدای شتون لري، لیکن د پیغمبر په یو عمل باندې دا نیوکه کوي. دلته مسلمان ته دغه احساس راځي چې هووله ته راځه خدای را سره ومنه، د پیغمبر پیغمبري به را سره مني، بیا به دا سوال رانه کوي، بیا به دا سوال رانه کوي. زه کولی شم په دې کې اوس فلسفه ورته شروع کړم، حکمتونه بیان کړم. نه 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 نه، دا کار به تاسو په اول قدم کې نه کوئ. په اول قدم کې که تاسو د دې حکمت تیار جوابوئ، دلته نه نه نه، دا معقول کار نه ده. انشاءالله چې دغه سوالونه چې ټول سوي دي، دا یو یو ټول بررسي کوو. لیکن په دموږه په دغه خپرونه کې ملګرو، زه تاسو ته دا میتود زده کوم چې د تاسو د یو ملحد سوال څنګه د سوال لاندې ویسئ. وخت چې تاسو دغه خبره ورته کوئ چې ته د پیغمبر پیغمبري نه منې، پیغمبر چې چا په پیغمبري مبعوث کړی ده چې یو الله متعال ده، ته هغه نه منې، په هغې کې را سره بحث نسې کوئ، په دې کې را سره بحث نسې کوئ، د پیغمبر په یو سنت کې را سره بحث کوئ، یا به ته هغه دوه را سره منې چې بیا به په دې بحث کوو، یا به بحث موږ د الله متعال په ذات باندې کوو چې آیا خدای ستاسې پیغمبري لېږلی ده یا نه. یعنې تاسو دلته وګورئ ملګرو چې هغه د سوال ضعفوالی څنګه تاسو خلکو ته بیان کوي، چې دا سوال په خپل ذات کې ډېر ضعیفه سوال ده. ته راسه د خدای په شتون را سره بحث وکړه، د پیغمبر په پیغمبري را سره بحث وکړه، بعد له هغې نه زه تا سره د پیغمبر په سنتو، یا که ته واقعا غواړې چې حقایق ومنې، ته را سره خدای ومنه، د پیغمبر پیغمبري ومنه، بیا د پیغمبر په سنتو بحث کومه. دلته دا ملحد دا خبره په خوله نسي راوړی چې او زه خدای در سره منم. نه نه نه، هغه نه خدای در سره مني، نه د پیغمبر پیغمبري در سره مني. دلته تاسو له یوې لخوا د سوال نه ځان خلاصوئ، له بلې خوا خلکو ته دغه مسیج رسوئ. که څوک سوال کوي، که په اسلام نیوکه کوي، نیوکه باید بنیادي. مهرباني بل ورور. صافي صاحب محترم، تاسو خپل مایک خلاص کړئ. مننه استاد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حماد صاحب ته او استاد محترم مسعود سحاق صاحب ته او ټول ملګرو ته سلامونه. زه د ملحدینو یو پوښتنه چې ملحدین اکثره دا پوښتنې کوي چې دا مسلمانان د ازادي نه لري او فکري ازادي، او د دې فکرونه چې دي دا مطلب سخت دریځه دي او کلک دي، د دې عمله دوی پرمختګ نه کوي که نه، وروسته پاتې. نو دې که دوی مسلمانان چې د اسلام ته شا کي، نو دا پرمختګ وکړي. دغه د ملحدینو یو پوښتنه وه، زه ستاسو ځواب ته په تمه یم استاد محترم. ډېر ښه. تاسو ګورئ ملګرو، نن چې مسلمانان په یو ضعیف حالت کې دي، ملحدین د دغه کار نه استفاده کوي. چون غربي ممالک پیشرفت کړی ده، نو دا د دین
ضعف بولي چون تاسو په دین باندې وړال یاستئ دین مو په سیاست کې هغه کړی ده نو تاسو که دین پرېږدئ تاسو هم طریقې کوئ مخته ځئ دغه سوال سره تاسو باید څنګه ټکل وکئ دلته ګورئ ملګرو دلته تاسو باید د یو مسلمان په حیث د اسلام له تاریخ څخه خبر باید اوسئ دلته تاسو باید د خپل د اسلام د ستورو څخه تاسو باید خبر اوسئ چې په ساینس کې اسلامي نړۍ څومره پرمختګ کړی و دلته تاسو دغه سوال له دوو اړخه ځوابوی سئ اول اړخ تاریخي اړخ ده دلته زه تاسو د نیل ډیګریس ټایسن یو له مشهورو ملحدینو څخه ده نیل ډیګریس ټایسن یو له مشهورو ملحدینو څخه ده یو فیزیک پوه ده د دنیا په سطحه مطرح ده دا په خپل علمي کنفرانس کې څه وایي وایي کله چې غربیان په غرب کې په کوڅو کې لارو تللې نه ول زده مسلمانان د آسمان ستوري په خپل نومونو ونومول جواب ته ښه صحیح متوجه اوسئ ای ملحده ته چې دا خبره کوې نو ته واوره چې د تا ټولو نه لوی پوه عالم د دنیا په سطحه نیل ډیګریس ټایسن په خپل علمي کنفرانس کې دا سخت اقرار کړی ده چې کله غربیان په کوڅه کې لاره تللو باندې نه پوهېدل چې په کومه لاره لاړ شي مسلمانان د اسمان ستوري په خپل نوم کېنول نو ته ماته د ترقي خبرې مه کوه دا ګوره د تاریخي له اړخه ته یو ځواب ورته ورکوې چې ته دې ته پوهې کوې چې ته ما سره د علمو د کشفیاتو د اختراعګانو دا خبرې مه کوه ما ته خپل اسلامي تاریخ معلوم ده او دغه یو نقل قول دوم نقل قول تاسو چې کله دا سوال کوئ تاسو ما ته باید دا ثابته کوئ چې آیا د دین په پرېښودلو سره ترقی کیږي یا نه کیږي که د دین په پرېښودلو ترقی کیږي نو ته به ماته د پرمختللي هیوادونو مثال نه راکې ماته ته یو الحادي هیواد ښکاره که چې هغې ترقی کړي هغه الحادي ملک هیواد چې د هغې زعیم هم ملحدي او هغه د رایت هم ملحدینی دلته تاسو د نارت کوریا مثال ورکئ ورته د تاسو تاریخ هم ماته معلوم ده هغه ورته نارت کوریا ته وګوره چې رئیس ملحد ده اکثریت وګړي ملحدین دي کومه طریقې کوم پیشرفت خلک له لوږې مري کینه دا خبرې دی له کوم چې زده که چې ترقي په دین په پرېښودلو کې ده لاړ شئ د کمونیزم تاریخ مو وګورئ د تاسو تاریخ خو موږ ته معلوم ده 90,000 خلک مو له لوږې ووژل کوم ترقی کوم پیشرفت تاسو خو نه خدای منه نه مو خدای د تاسو په قانون کې ځای درلوده دا 90 میلیونه انسانان په څه مړه سول د تاسو د پوچو افکارو دغه سوال ته تاسو باید په دغه طریقه باید څه وکئ ځواب ورکئ چې د دوی داسې کله دا خبره کوي ته د دوی تاریخ دوی ته راوړاندې کړئ ته راسه دا مثال راکړه ماته یو الحادي هیواد وښیه چې زعیم ملحدي وګړي ملحدي او ترقي هم کړي زر بیا دلته تاسو د نارت کوریا مثال ورکئ مه پرېږدئ چې دا تاته د سویډن نوم واخلي یا د یو بل هیواد نوم واخلي ورته نارت کوریا دلته دا نفر خپله د سوال لاندې ځي مهرباني بل ورور قدرمن شیرزای صاحب محترم نصرت الله شیرزای صاحب ستاسو نوبت دی علیکم خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست نو استاد محترمه ما غږ خو انشاءالله لرئ تاسې مهرباني بله استاد محترم د ما سوال دا استاد محترم زما سوال دا ده اکثریت ملحدین بعضې وخت ورسره په محاسبو کې مخامخ کېږي لا په فیسبوک له لارې لا په آنلاین انټرویوګانو کې دوی وایي که چیرې په دنیا کې الله جل جلاله وجود لري او دومره مهربانه ذات موجود دي
نو بیا څنګه دې ته اجازه ورکوي چې په دنیا کې ظلم وسي، یو څوک په چا باندې ظلم وکړي او دومره ناعدالتي وي روانې په حکومتونو په سطحه د انسانانو باندې او په نورو مخلوقاتو باندې. د دې پوښتنې جواب موږ په بدل کې باید څه ورته ووایو او ځواب یې څنګه ده؟ مننه. ډېر ښه. ګورئ ملګرو، دا د برهان شر یا د شر معضله دا یوه ډېره مغلقه معضله ده. دې ته تاسو نسئ کوئ چې بدون د مطالعې څخه او ډېرې زیاتې مطالعې څخه، ځکه دا مسله احساساتي ده، دا سوال احساساتي ده. اوس ګورئ ملګرو، زه چون زموږ دا د نن خپرونې داسې روال ده چې دا د نفر سوال د سوال لاندې وړي، نو بیا انشاءالله چې په راتلونکي خپرونه کې د شر معضله ټول له تشریحاتو سره کیږي، لیکن زموږ په دغه خپرونه کې دا سوال سره څنګه تعامل تاسو وکئ، څنګه تاسو تعامل وکئ. شاید تاسو آمادګي ونه لرئ، شاید همغه معلومات مو نه وي، دغه سوال تاسو ته اول ځل مواجه شوي چې تاسو دا سوال څنګه ټکل کئ، څنګه دا خنثی کئ. ښه، دې ملګري دا سوال کړی ده که خدای شتون لري نو دې دنیا کې ولې دومره ظلمونه دي، ولې دومره بد حالت ده. ښه ملګريه، یعنې ته د خدای شتون تنها په دې کې بولې که خدای شتون لري نو دا دنیا به جنت وي، نو دا د تا یو غلط مفهوم د خدای څخه ده. تا ته خدای صحیح نه ده معرفي سوی ده، تا ته خدای صحیح نه ده معرفي سوی ده. که خدای شتون ولري نو دا دنیا به جنت وي. نه، یا خو به ملګريه دا به راسره منې چې خدای شتون لري، نو بیا چې په دنیا کې ولې ظلم ده، زه بیا دا در سره بحث کوم. که ته د خدای نشتون، یعنی که ته خدای په دې خبره راده چې دنیا کې ظلم ده، نو ته باید دې خبرې لپاره دلیل راوړې چې نظر په کوم اصولو ته وایې که یو چیرته ظلم وي نو هلته حاکم شتون نه لري. ته باید ما ته دا قاعده معرفي کړې چې د کوم علم په بنا دا خبره کوي که چیرته ظلم وي نو حتما حاکم یا زعیم نسته ده. دا چې په دې دنیا کې ولې شر ده، ولې یو ځای کې آرامي ده، دا هغه وخت معنا پیدا کوي چې ته د خدای په شتون به باور ولرې چې هو زه در سره منمه، راځه یو خدای شتون لري، نو ما ته ووایه چې د دنیا کې ولې دغه معضله ده، بیا زه در سره بحث کوم. دلته دوستانو تاسو باید متوجه اوسئ چې ملحد ته دا ډیره سخته تمامیږي چې تا سره دا خبره ومني چې هو خدای شتون لري، را سره د شر معضله را سره حل کړه. دا یعنی هغه مسایل دي چې په دې نننۍ خپرونه کې زه تاسو ته وایم دا سوال سره څنګه تعامل وکړئ. بیا هغه بعضې سوالونه دي چې باید پرې بحث وشي، باید بنیادي مسایل طرحه شي، یعنی د هغې سوال باید ځواب ورکړل شي. هغه سوالونه باید بې ځوابه پاتې نه شي. هغه انشاءالله چې په بل خپرونه کې ضمیر صاحب محترم، تاسو خپل مایک بند کړئ. زاهد صاحب تاسو هم د ظهیر صاحب ورور دی، د عتیق الله ظهیر نوبت دی. مننه سید. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. استاد محترم، د ما خو دا سوال وکړ چې یو ملحد نه بلکې هغه بت پرست سوال وکړي چې موږ ته تاسو وایي چې تاسو د بت عبادت کوئ او دا بتان تاسو په خپل لاسونو باندې جوړ کړي، تاسو هم د خانه کعبه مبارکه د هغې عبادت کوئ او هغه هم د انسانانو په لاس باندې جوړه شوې ده. نو د دې سوال به دغه موږ څنګه تر سوال لاندې نیسو؟ ډېر ښه. دلته ګورئ ملګرو، دغه سوال چې تاسو موږ ته وایي چې موږ د بوتانو عبادت کوو، لیکن تاسو خپله تورې تیږې ته وایي تاسو عبادت کوئ، هغه کوئ. ډېر ښه. دغه مشرک چې دا کوم سوال یې طرحه کړی دی، زه چې کله تاسو ته وایم چې د بوتانو عبادت مه کوئ، خو مانګه د تاسو کتابونه لوستلي دي، ته دې راسه په خپل کتاب کې دا راته ثابته کړه چې ته د بوتانو د په تیږې جوړ شوي عبادت وکړه. که ته د خپلې عقیدې نه خبر یې، ته باید دا کار ونه کړې.
راسه ماته دې په بګوت ګیتا کې ښکاره کا، په اپنیشد کې دې ښکاره کا، په پرانا کې دې ښکاره کا چې د تیږو نه یو بت جوړ کړه هغې ته عبادت وکړه. ته د خپل کتاب کې راته ثابته کړه چې زه تا ته ونه وایم چې د بتانو عبادت مه کوه. تو خو د خپل د عقیدې نه هم نه یې خبر، زه مجبور تا ته خپله عقیده در تشریح کړم. راسه ماته دې په خپل یو دیني کتاب کې دا خبره راښکاره کړه. تاسو خو خپله پنډتانو ته مو غوږ نیولی دی، تاسو کاشکې خپل دیني کتاب مطالعه کوه. بیا ته په ما توره نه یې، چون ته د خپل د دین خلاف یو کار کوې، نو د خپل د کار د توجیه کولو لپاره ما ته وایي ته د تورې تیږې عبادت کوې. راسه د ما په دیني کتاب کې راته ښکاره کړه، د ما په یو دیني کتاب کې یو ضعیف روایت راوړه چې مسلمان د تورې تیږې عبادت کوي. ته چې د ما د تورې تیږې د هغه نه اهمیت نه خبر نه یې، ما په کتاب کې یې نسې ثابتوی. زه خو د تا عقیده د تا د کتاب نه راډومه چې د تا کتاب کې نه ده لیکل سوی چې د بتانو عبادت مه کوه. نو ته څنګه ماته د خپل د غلط افکارو په ما باندې راټول کړئ. راسه د ما په یو کتاب کې ثابت کړه چې مسلمان د تورې عبادت کوي. اوس که ته موږ وینې چې تور پوستی، سپین پوستی، سور پوستی د طواف کوي، دا د موږ اتحاد ښکاره کوي، دا د موږ یووالی ښکاره کوي. هر څوک که د تورې تیږې ته عبادت کوي، زه د مسلمان پایز درته وایم هغه کافر ده، هغه کافر ده، هغه د ما عقیدې پورې هیڅ ارتباط نه لري. دې باره کې موږ احادیث لرو. ته چې د ما د دین نه نه خبر، دلته د تا ناپوهي ده. او موږ حدیث لرو چې حضرت عمر رضی الله عنه نه روایت کیږي چې تورې حجر الاسود سره وړالو، ورته وایي چې ته هیڅ کوم ارزښت نه لري، چون پیغمبر د اسلام ته مچو کړې یا ښکلې کړې، دا یو سنت ده، دې نه ورخوته ته نه د تا څوک عبادت کوي، نه کوم ارزښت هغه لري چې د تا څوک عبادت وکړي. دغه د موږ عقیده. ته راس د ما عقیده په ما نه پوښتنه وکړه، راسه د ما د خبرو د ما د عقیدې خلاف په کتاب کې ثابت کړه. ما خو د تا عقیده د تا دا کوم عمل چې ته کوې د تا د کتاب نه مې درته ثابته کړله، داسې څه ته د تا په کتابونو کې هم نشته ده. مهرباني. بل ورور کوی چې خپل پوښتنه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله. علیکم السلام. لومړی خو استاد سحاق صاحب او غورځنګ صاحب او صدیقي صاحب تاسو ته او د ګروپ ټولو ملګرو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به راتر روغ اوسئ. پوښتنه په لنډ ډول وایم. اکثره د ما نه هم دا پوښتنه شوې ده، خو ما په داسې طریقه باندې ځواب کړې ده چې خپله په ځواب باندې مطمئن نه وم. ملحدین اکثره دا سوال کوي چې یا ملحدین نه دا نور بغیم کوي چې مثال کله چې دا انسان پیدا کیږي دته لیکل کیږي چې ته به نیکبخته یا به بدبخته یا به جنت ته ځې یا به جهنم ته ځې، نو دا مجبور ده چې په هماغسې عمل به کوي، ځکه ده په تقدیر کې دا لیکل شوي دي. نو په دې کې د انسان ګناه څه ده؟ دا خو ځکه ده په تقدیر کې لیکل شوي دي، نو دا خو دې کې دا خو ګناهګار نه دی. ډېر ښه. ګورئ ملګرو، دا د تقدیر مسله هم ډېر ملحدین تقریبا په هر لایف کې دا پوښتنه کوي، یا د قرآن آیتونه راوړي چې والا دلته وګوره، دلته یې خو ویلي دي چې خدای ویل دي چې موږ تاسو ګمراه کوو، نو دې کې خو د موږ ګناه څه ده؟ ښه ملګریه، ته چې دغه سوال کوې چې ته د ما د عقیدې نه خبر نه یې او دغه د تا تعریف ده د تقدیر نه، ښایي ولې د ځان د یو دو منزلې نه ځان کته نه اچې؟ راسه خو که په تقدیر کې دې نه و لیکلي جوړ تیار به یې. ته څومره ساده یې، څومره ساده ګل یې. دا خبره ده چې تا وکړه، دا نیوکه ده چې تا وکړله، دا خبرې دې زده کړي دي د چا نه؟ چا درته ویلي دي چې هر څه د تا په تقدیر کې لیکل سوي دي او بس ته روباټ یې؟ آیا تا ته اختیار درکول سوی ده؟ او تا ته اختیار درکول سوی ده. که تا ته اختیار نه ده درکول سوی ده بیا صحیح ده، خو نه، تا ته اختیار درکول سوی ده. ولې ځان د دو منزلې نه نه اچې؟ دلته وایي چې عقل دې دا حکم نه کوي، نو که دا خبرې ولې مسلمان ځان د دو منزلې نه نه اچي؟ دلته ته خود مختاره یې په خپل اعمالو کې. داسې ته تقدیر نه پیژنې، راځه چې بس په خدای وکړو. آیا خدای شتون لري چې دا تقدیر یې درته لیکلی دی یا نه؟
راسه د خدای په ذات کې ما سره بحث وکړه، ما سره خبرې وکړه، یا ورسې دغه مسله حل سي آیا خدای شتون لري یا نه، بیا د مسلمان په حیث دا د ما وظیفه ده زه تاته وایم چې تقدیر یعنې څه، تقدیر یعنې څه. دلته ګورئ تاسو ملګرو متوجه اوسئ، د تقدیر مسله ډیره مغلقه ده، ته باید ډیرو مسایلو نه آګاه واوسېږې چې ته دا ورته مسله تشریح کړې، او ته که څومره دې مسلې کې ته تشریحات ورکړې هغه 200 نور سوالونه درته پیدا کوي. دلته له یوې خوا ته خلک ګمراه کوي، له بلې خوا که جواب د کامل نه تا نه هم لاره ورکې کېږي، او د ملحد شک خو بیخي څو برابره زیات دی. نو تاسو همیشه باید داسې وکړئ په یو منطقي مثال ورته ته ولې ځان د منزلې نه نه اچې، وایي عقل مې دا حکم نه کوي. دلته مسله بیرته په خدای ویسئ، ښایي ته راسه ما سره په دې بحث وکړه چې آیا خدای شتون لري یا نه. که دغه مسله یو وارې حل سي، بیا دا د ما وظیفه ده د مسلمان په حیث زه تاته وایم چې تقدیر څه ده، تقدیر حکمت یې څه ده، آیا تقدیر لیکل سوی ده، ټول انسانان روباټ دي یا نه. راځه ښایي دي یا وارې د خدای په شتون، ته د خدای شتون نه منکرې په تقدیر باندې نیوکه کوي. راسه یو بنیادي پوښتنه وکړه چې بحث وکړو چې ملګري هم زده کړي، ته هم یو څه زده کړې، موږ هم یو څه زده کړو. مهرباني. ډېر مهم سره صاحب صاحب یوه غوښتنه دا ده چې موږ دغسې درسونو ته ډېر ضرورت لرو. یوازې زموږ نه دا مثال باید په جمعه کې حد اقل 2 ورځې دې ته ځانګړې شي، او یا یې یوه جمعه مسلسل هره ورځ ته داسې وخت راکوئ. ډېر ضرورت لرو دغه درسونو ته. انشاءالله انشاءالله سي غورځنګ صاحب نور ورونه سته، انشاءالله سي یو لاره جوړوو. بل ورور کوئ چې خپل پوښتنه وکړي. سلام او درنښت سحاق صاحب تاسو ته او همدارنګه حماد صاحب ته. زما غږ به انشاءالله سم درځي. سم راځي وروره. استاد محترم، پوښتنه دا ده چې څو ورځې وړاندې یو افغان لیکوال محمد محق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند او غذاو په اړه په نقل شویو معلوماتو نیوکه کړې وه. ویلي وو چې دا موضوع باید د باستان شناسۍ له اړخه وڅېړل سي چې آیا پلانکۍ غذا پېښه شوې که نه. یعنې وایي موږ ته چې څومره معلومات راغلي دا د دینیاتو په اساس راغلي، یعنې مسلمانانو لیکوالانو را نقل کړي، هغوی پکې خپل احساسات ګډ کړي دي. موږ باید له باستان شناسۍ نه دا مسله وڅېړل سي، یو باستان شناس باید دا ووایي چې آیا پلانکۍ غذا پېښه شوې ده که نه ده، یا مطلب دغه پېښه شوې ده که نه. زه ضمیر صاحب پوه نه شومه چې دغه دا خبرې د دې دا نیوکه په څه ده؟ نیوکه یې په همدې ده سحاق صاحب چې دغه کومې هر څومره معلومات چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند سیرت او د ورځني ژوند له غزواتو نه نیولې تر ټولو پړاوونو پورې لرو، دغه معلومات وایي د دیني باورونو په اساس را نقل سوي دي. دا معلومات هغسې نه دي لکه څنګه چې موږ وینو، یا په بشپړ حقیقت باید ونه منو. دا موضوع باید باستان شناسۍ ته لاړه سي. ډېر ښه، سمه ده. ګورئ ملګرو، دغه یوه نیوکه یې کړې ده چې دا شاید ټول دروغي، دا مسلمانانو ټول جعل کړي، تاریخ ګټونکي لیکلی ده، شاید داسې څه نه وي، شاید حتی پیغمبر شتون نه لري. نو ملګریه ته چې د ما سورس نه منې، تا ته د منلو وړ نه ده، او ته وایې چې شاید داسې نه وي، ته یوه ادعا کوې او ته د خپلې ادعا لپاره باید دلیل راوړې. ته چې د ما موثق منابع نه منې، زه پوه شومه، ډېر ښه، آفرین، ویې نه منې، خو ته چې وایې چې دغه رقم باید نه وي، شاید بل څه وي، دا د خپل د شایدو باید لپاره د ما ته د اسناد راوړه، ورسه باستان شناسي دې خو ما ته راوړه، موږ وګورو چې د تا دا د باستان شناسي په کشفیاتو کې تاسو څه کشف کړي دي. دغه خو د ما تاریخ ده، صحیح و غلط مې ټول درته جدا کړي دي، تی ونه منې، خو ته چې وایې چې دغه رقم نه دي سوي دي، د دې خلاف لپاره ته باید ما ته سند راوړې. ما خو سند پروت ده، ته چې دغه رقم ادعا کوې، د خپل ادعا لپاره د سند راوړه. بیا هغه د باستان شناسي سندونه موږ ګورو. په تاریخ باندې بحث نه کېږي، تاریخ لیکل سوی ده، صحیح و غلط باندې بحث کېږي. په شتون و نشتون نه، په تاریخ باندې تاسو بحث نه شئ کوی. تاریخ بیانېږي، په تاریخ بحث نه شي کېدای. که ته دا خبره نه منې، مهرباني وکړه ما ته د بل سورس نه راته دا خبره ثابته کړه.
تاسو پړه په هغې واچوئ چې که ته دې ما نه منې ښایي ته ماته خپل منابع دې راوړه بیا دې تاسو منابع موږ ګورو. مننه. بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. جناب استاد محترم زما غږ اورئ؟ بله و مهرباني. مننه وړاندې کوم تاسو ته او ټولو ملګرو ته. جناب استاد محترم زما سوال چې دی ځینې ملحدین دا پوښتنې کوي نعوذ بالله که چېرې تاسې خدای په حق کې کله چې مسلمانانو سره مثلا دا د فلسطین موضوع راونیسو چې په ویلو کې دې سره مرسته وکړله او مسلمانانو حامد او مرستندوی دی د الله، نو څنګه دا بیا بل ځلې په یهودو سره مرسته کوي، بل ځای کې عیسویانو سره مرسته کوي؟ که دا ستاسو الله ستاسو په حق وي نو دغه مرستې څنګه بیا دوامدار نه او کله یو طرف چې کله بل طرف ته شي؟ همدغسې د تاریخ کې د هغه وګورئ غزوات یا جګړې چې مسلمانانو کفار په منځ کې کله شکست راځي مسلمانانو ته، نو څنګه بیا تاسو الله هغه طرف ته شي؟ دغه اعتراض دی. دلته وګورئ ملګرو یو بل ملحد دا سوال یې کړی ده چې وایي کله مسلمانان ګټونکي دي وایي والا خدای موږ سره و، خو دلته موږ ګورو چې فلسطین کې څه بد ظلم روان ده، یهود څو میلیونه دي، ټول عربان ورته سجدې کړي دي، څه ورته ویلی نه سي. دلته دې تاسو خدای چیرته ده؟ دلته دا مسله څنګه کیږي؟ دغه سوال ته تاسو دا څو اړخه لري. یوې احساساتي مسله ده چې نفر په احساساتو راولي، نفر په احساساتو راولي. دلته ډیر متوجه اوسئ. دغه سوال په ځواب کې ملګریه دا کوم تعریف چې ته د خدای نه لري دا غلط ده، دا غلط ده چې که موږ هیڅ کوم مسلمان عالم دا ادعا یې نه ده کړی ده چې موږ که ګټونکي یو د موږ په خدای د موږ په طرفه ده او که عیسوی ګټونکی سو نو دلته د خدای رول نسته ده. ته کوشش وکړه چې د خدای مفهوم څخه باخبره سې چې دغه په دنیاوي وسایلو اسبابو کې آیا خدای موږ ته هدایات راکړي دي یا نه دي راکړي دي. د دغې دنیا د نظم د تنظیمولو لپاره الله متعال په قرآن کې او په احادیثو کې موږ ته ارشادات راکړي دي. که یو مسلمان تنبلي کوي او د هغې د تنبلي په هغې باندې کوم غضب را نازل کیږي نو دا ته خدای پورې مه تړه. خدای جل جلاله هغه مفهوم چې ده په دې شکل باندې نه ده. کوشش وکړم چې د موږ د دنیاوي وسایلو اسباب دا په خدای پورې مه تړه. دې لپاره موږ ته هدایت راکړل سوی ده. که موږ په همغو باندې عمل وکړو ګټونکي یو، او که موږ په هغې باندې عمل ونه کړو موږ ګټونکي نه یو. مننه. قدرمن زاهد صاحب مهرباني ستاسو نوبت دی. زاهد صاحب محترم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زما دغه ضرور سوال په ځواب کې یو ځواب ورته کوي ته اجازه یې. هغه ویلي چې ځینې ملحدین دا پوښتنه کوي که چېرته الله تعالی موجود وای نو ولې به انسانان یو تر بله وژل یا ظلم به کېده. الله بار بار په قرآن کې وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله یظلم الناس ولکن کانوا انفسهم یظلمون. دا خو زموږ ګناه ده، انسانانو چې په بل باندې ظلمونه کوي. الله خو ظالم نه دی چې ظلم وکړي. او بل دا ملحدین چې دي دوی ته هر څه صورتیا یې استاد دوی له پوښتنې نه پوښتنه پیدا کوي او دا اکثره د خلقانو کمونستانو زمین دي چې دوی عقیده چې هر څه کوشش کوي نه هغه کېږي. ما په خپله خبر یو بې ثباته پوښتنه کوي، یعنې هېڅ معقول هغه نه لري، دوی ځواب نه لري. نو په بخښنې سره ډېر زیات مننه. عباد صاحب د موږ د نننۍ خپرونه د بنیاد عباد سیستم صاحب دا ده محترم چې موږ د دوی ساق صاحب محترم زه به ورته ووایم عباد صاحب او نور ټولونه که وروسته راغلي بحث په دې باندې روان ده. استاد سوالونه ځوابوي نه، د استاد د شوو سوالونو نقدونو باندې بیرته نقد کوي
او بیرته هغه سوال لاندې راوړي. استاد سره د دې سوالونو ځوابونه شته، هغه دوم پړاو کې کېږي انشاءالله. فقط اوس دا هغه طریقه او میتود روان دی چې کله له تاسو یو پوښتنه وشي، ستاسو په دین، ستاسو په رب، ستاسو په نبي یا ستاسو په کتاب باندې نقد کېږي، تاسو څنګه بیرته د هغه سوال د نقد لاندې راولئ. بحث په دې باندې روان دی زاهد صاحب محترم. مننه غورځنګ وروره، ډېر په بښنې سره زه خیال وروسته راغلم، زه کار کې لګیا وم، کار کې هم یم، نو ډېر په معذرت سره زه بښنه غواړم. مشکل نشته، فقط دا نور ورونه هم چې نوي راغلي دي هغوی لپاره مې یو یادوري شوله چې تاسو کولی شئ هغه سوالونه د ملحدینو را نقل کړئ چې هغه د اسلام په وړاندې شوي وي. استاد به بیرته هغه سوال د سوال لاندې راولي او د ده سوال به بیرته نقد کړي. ځوابونو لړۍ دومره لړۍ ده انشاءالله. مننه غورځنګ وروره، الله جنتي کړي. غورځنګ صاحب خیر څلور اخري سوالونه به نیسو، بیا په دوم پړاو کې زه د یو مثلا غیر مسلمان رول لوبوم، دوی د مسلمان پایس معنا سوالونو کې بیا زه د یو غیر مسلمان پایس د دوی د سوالونه ریټینګ کوم چې دا څه رقم باید بنیادي سوال وکړي. ډېره بښنه سره ډېره مننه. مشکل نشته زاهد صاحب، مشکل نشته. دې ته ځان آماده کوي ورونو چې تاسو د یو بل چا دین څنګه نقدوي. او دا رښتیا هم جالبه موضوع په دې باندې ده چې موږ ټول عمر د اسلام نه په دفاع کې تېره کړې ده، د نورو دینونو نقد مو نه دی کړی. نو که په دې برخه کې کوم پوښتنې لرئ چې نور دینونه، نور مذاهب، نور مسلکونه څنګه نقد کوي کفري، نو هغې لپاره ځان آماده کوي. تر هغې چې کوم ورونه تیار مایکونه الاو شوي دي هغه ورونه دې هم خپلې پوښتنې د دې پړاو وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. علیکم السلام. قدردان استاد، نه څو سوالونه دي، په درو سوالونو کې چې هر یو اهم وي جواب یې کوي. اوله ملحدین اکثر دا سوال کوي چې د مسلمانانو په ټول د تاریخ کې د تنزل یا د تخلف لوی لامل چې دی هغه د دوی دین دی، چې دوی د پرمختګ او د تقدم نه چې دی وروسته پاتې کړي دي، یعنی د دوی دین د دې په باره کې چې دی خنډ دی. یو دویم سوال دا دی، دوی وایي چې که چېرې الله عزوجل علم یې محیط بكل شیء وي، او سره د دې چې قرآن کریم ځینې ایتونه هم وایي چې لا تبدیل لکلمات الله، دغه رنګې نور، ولې په دین کې نسخه راځي؟ دریم سوال دا دی چې که چېرې الله عزوجل حق دی، څنګه چې حق دی، ولې موږ الله عزوجل نه وینو؟ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر ښه. ګورئ ملګرو، تاسو ورور درې بنیادي پوښتنې وکړلې. وایي ولې مسلمانان خوارزار دي؟ ملګریه، ته د اسلام د تاریخ نه خبر یې؟ آیا تا د حضرت ابوبکر صدیق خلافت دور لوستی ده؟ آیا تا د حضرت عمر د خلافت دور لوستی ده؟ آیا تا د حضرت عثمان د خلافت دور؟ کله چې مسلمانان په خپل دین باندې وړال ول، دنیا باندې موږ راج کوو، امپراتوري کوو، لږ ورڅخه خپل غربي تاریخ دی ولوله. وګوره چې غربیان د دنیا په مشهورو پانتونو کې د حضرت عمر په اړه څه خبرې کوي. ورڅه اوري د روم نه یو ټکټ وکړه، روم ته لاړ شه، ورته وایه عمر چې تا ته د کتابونو لړۍ درته کته کړي چې عمر څوک و، لاړ شه ایران ته. ته څه وایې ملګریه؟ تنزل خبرې کوي. ورڅه ته د مسلمانانو یا ورې دا تاریخ ولوله چې کله په خپل دین باندې وړال ول، چې کوم ځایونه مو فتح وکړل، په دنیا مو راج کوله. ورڅه تاسو عثماني خلافت ولولئ، دغه امریکا د چې ځان ته یې سوپر پاور وایي، جزیه یې ورته ورکوله. ورڅه لږ مطالعه وکړه، راسه بیا دلته یوه نیوکه وکړه. دا نیوکه وستا وکړله. ګورئ ملګرو، دلته دوه برخه ول. یوې لخوا زه د موضوع نه خبر ولمه، له بلې خوا مې دا ملامته که، دا مې په جهل باندې متهم که چې ته اصلا خبر نه یې راځي دا خبرې کوي.
نو دلته که اوس دلته ما د حضرت عمر عدالت قصه کوو، د حضرت ابوبکر صدیق صاحب په روم و فارس باندې څه بد حالتونه یې راوړل، دلته مې سیف الله مسلول صفتونه، دا انشاءالله په نورو پړاوونو کې نن ورځې دا سوال سره تعامل سره رقم وکوي. هغه نفر خپله د سوال لاندې وړي، لس سواله ته پې نور کوي چې هغې نه لاره ورکه سي. دې څنګه داسې بیا خپله خبره کړې ده. دومه خبره وایي ګورئ ملګرو، ملحد دا سوال کړی ده که خدای شتون لري نو ولې موږ په سترګو نه وینو. نو وساده د خدایه، آیا د هر څه د منلو لپاره د سترګو لیدلو، یعنی په سترګو باندې لیدل حتمي دي؟ دا نو خبره وسیته وکړه، دا نو سوال وسیته وکړه. یعنی که ته په سترګو باندې څه ونه لرې نو هغه شتون نه لري. ښه صحیح ده. وختې چې دا معیار ته ټاکې، زه به تا ته وایم چې ما ته د دا اووم جات، اووم پشت، نه پوهېږم چې په پښتو کې ورته څه وایي، دا اووم نسل، یعنی غور نیکه و ټر نیکه و دغه اووم نسل تسې ورځي، ورته ته راته ښکاره کړه تا د اووم نسل نوم یې څه و، چېرته یې ځوان کاوه، چېرته یې ښخ ده. تا په سترګو لیدلی ده؟ نه. ته روایت منې. ته دا روایت ولې منې؟ تا پلار قصه کړی ده چې د تا نیکه و، د هغې نیکه پلار درلوده، د هغې پلار و هغه یې درلوده. ما ته یو اووم دغه غورځنګ صاحب دا اووم نسل وایي، څنګه وایي؟ جد هفتم ما په اووم نسل وایي، اووم نسل. او د اووم نسل د نیکه نوم دې څه و؟ ما ته یې قبر ښکاره کړه. دلته ښه چې کله د خپله د سوال لاندې راځي، د خپل د پلار روایت منې، لیکن ته چې یو 50-80 کاله عمر کې دلته ته باید خدای په سترګو ووینې. یعنی په هر نسل کې باید خدای اوري د اسمانه تا ته کته سي ستې په سترګو ونې بیا یې ته منې. آیا د منلو معیار ته نه د سترګو لید ته لاړ څه لږ ساینسي میتود خو زده کړه چې د ساینسي میتود په څه کې وړاندې ده. تاسو ملحدین خو دغه محال ده چې خبرې د ساینس کوئ لیکن ساینس د میتودونو تاسو خبر نه یاستئ. ځه وروره سم سوالونه کوه. بل سوال کړی ده وای والا په قرآن کې ناسخ و منسوخ دي، دا څنګه چې د خدای کلمه خو نه تغییروي. ښه نو ته د خدای دغه د کلام الله منې؟ ته منې چې دغه کلام د خدای ده؟ ته د خدای کلام نه منې، راځې په یو آیات باندې وای والا دلته ناسخ و منسوخ ده. ته خو را سره د قرآن را سره ومنه چې د خدای کتاب ده چې زه په ناسخ و منسوخ در سره بحث وکړم. ښه دا ناسخ و منسوخ نوم دې اورېدلی ده؟ ما ته ووایه چې دا ناسخ و منسوخ په څو ډوله ده. وای ما ته کوی چې ما ته وای ملګریه چې دغه سوال کول دې زده دي، آیا په دغه ناسخ منسوخ کتاب تحقیق کړی ده؟ ما ته وای چې دا ناسخ منسوخ په څو ډوله ده، مهرباني ما ته په قرآن کې ثابته کړه. دلته ګورئ ملګرو، ناسخ منسوخ نه زه خبر ولم، زه خبر وم د احکامو څخه مې. اول سوال اوله موصله کې ما څه وکړله چې خلکو ته متوجه کړي چې ګورئ دا مرتد دا کلام الله نه مني لیکن په ناسخ منسوخ باندې ده. دلته دا بیا د سوال لاندې وړي ځکه چې ملحد د تحقیق انسان نه ده، فقط یوه شبهه یې اورېدلې ده، ورته د ناسخ منسوخ ډولونه په څو دي، هغې نه لاره ورکه کېږي. بیا ورته ما ته مثال راکړه، نفرش کنه لاره ورکه سوله. په دغه شکل باندې ملګرو دا څوک چې سوال کوي تاسو دا د سوال لاندې ویسئ. او دلته دا لیدونکي چې وایي رښتیا هم وایي خپله یې ناسخ منسوخ یې نه ده زده، ډولونه یې نه دي زده، دا د خدای کلام نه مني لیکن په دغه باندې بحث کوي. مهرباني که بل ورور. استاد محترم دوم پړاو ته بلل شو. دوستانو دوم پړاو کې تاسو ګورئ ښه په 3 رولونو کې. اول رول زه د یو ملحد لوبومه، تاسو مسلمانان یاستئ، تاسو که یو پوه ملحد وګورئ نو تاسو باید څه رقم سوالونه وکئ. زه تاسو ته دا د سوال کولو میتود زده کومه، که کوم سوال مو غلط و زه تاسو ته وایم از د تاسو دا سوال مو غلط ده، تاسو باید داسې سخت سوال وکئ چې خدای دې وکړي چې هغه ملحد په دنیا کې مطرح ملحدي لیکن د تا سوال ته خبرو ته څه ونه لري، او که جواب هم ورکړي خپله وروره رشخند سي. مهرباني تاسو نو داسې فکر وکئ چې تاسو د یو ملحد عالم سره تاسو مخه یاستئ، نو تاسو باید څنګه سوال وکئ چې دغه ملحد مطلق ماتو مبهوت کړئ. مهرباني شروع به زه وکړم استاد محترم من حیث تاسو د یو ملحد نه.
تاسو د کوم دلیل پر اساس د کوم عقل پر اساس د کوم منطق پر اساس باندې دا نظر لرئ او د یو چا نه را اخلئ او په هغه چا دا باور کوئ چې انسان د بیزو له نسله ده، انسان ارتقا کړې ده له بیزو نه انسانیت ته ورغلی دی، په کوم دلیل او منطق تاسو دا خبر کوئ؟ ډېر ښه. ګورئ ملګرو، دغه سوال اکثرا مسلمانان کوي، دغه سوال اکثرا مسلمانان کوي د ریشخندي له مخې. د دې سوال ملګرو که یو ملحد د ارتقا له نظریې نه خبري تاسو ته ډېر بد رقم ځواب درکوي، اما که خبر نه وي بیا نو ځواب نسي ویلی. دغه سوال په خپله ذات کې غلط ده، دغه سوال په خپله ځواب کې غلط ده. د ارتقا نظریه دا نه وایي چې انسان د بیزو له نسل څخه ده، دا د ارتقا په نظریه کې نسته ده. د ارتقا نظریه وایي چې انسان او بیزو مشترک جد لري، مشترک جد لري. انسان د بیزو له نسله نه ده، دوی مشترک جد لري. دلته ګورئ د ورور غوښته چې ډېر سخته سوال وکړي، لیکن زه چون د ارتقا له نظریې نه خبر یم، ما په یو دوه ټکو کې دا خبره حله کړله او ځواب مې سې ورکړ. د ما په ځواب څوک د علمي له اړخه نیوکه نسي کوی. نو تاسو باید څه رقم سوال وکئ. دغه مسله کې ګورئ ملګرو، دا د ارتقا په نظریه کې تاسو څنګه یو سوال وکئ. ښه، دا د یو عبید وردګ یو مرتدو 15 کاله مخکې مناظره درلودله، نو ماته په سوال وکړه، وایي ته وایي څنګه دا خبره منې چې حضرت یونس علیه السلام د ماهي په ګېټه کې 3 ورځې ژوندی و؟ دا وایي څنګه راته ثابتې؟ مال ته څنګه راته ثابتې وروره چې ماهي بعد له کلونو ډېر څخه په انسان باندې بدل شوی دی؟ مال دا څنګه ته راته ثابتې؟ نفر هیڅ یې ویلو ته نه درلوده. پس بنیادي سوال چې تاسو ملګرو د یو عالم هر مرتد څخه یې کوئ، هیڅ فرق نه کوي چې هغه مرتد څومره پوه ده څومره بیعقل ده. تاسو باید داسې بنیادي سوال وکئ چې هغه ویل لپاره څه ونه لري، که عالم هم ده که جاهل هم ده. دغه رقم سوال ورته وکئ، ورته ووایه ما ته دا ثابته که چې څنګه یو بېځانه په ځانداره باندې تبدیل سو. د ارتقا په نظریه کې چې تاسو خو بیگ بانگ منئ چې دا دنیا شروع یې سوې ده، نو ما ته ووایه چې دا بېځانه شی څنګه په ځانداره تبدیل سو. دغه مسله ما ته حل کړئ. متوجه اوسئ ملګرو، ساینس کې دې ته ځواب نشته ده، او که هغه مثلا ډېر پوهې لیکچر شروع کړي ټول پرې خاندي، یعنې هغه ځواب د خلکو د لیدونکو لپاره دومره احمقانه ده چې خلک ورته وایي دا څه په چټیاتو لګیا ده. دغه یو له ډېرو بنیادي سوالونه ده چې ته ماته ثابته که چې څنګه یو بېځانه په ځانداره باندې بېجان به جاندار تبدیل شد. غورځنگ صاحب که هغه پښتو کې سم هغه کې که برای ما ثابت بساز که چطور یک بیجان به جاندار تبدیل شد، اینمی جاندار. صحیح. در کوم ورونو چې مایکونه خلاص دي، که هغوی کوم نقد لري په الحاد باندې یا په ایتیست باندې لري، په ملحد باندې، نو وکئ نقد، نو که نه چې نور راواخلو. استاد محترم غورځنګ دغه چې وایي چې بېجانه په جاندار بدل شي، دې نه مراد څه دی؟ جاندار بېجاندار دې کې لږ وضاحت وکړئ، بیا به سوال ته وروسته لاړ شو. په دې باندې موږ پوه نه شو. ځکه دا ملحدین په دې باور دي چې دا ارتقا یې کړی ده، یعنی هیڅ شتون نه درلوده او دا کیمیاوي مواد یو ځای سوي دي، بیا دا په حجرې باندې تبدیل سوی ده. په هغه کیمیاوي موادو کې خو ځان نه و، روح نه و، دا روح اصلا مه یادوئ، دا څنګه ورته په جاندار تبدیل سو، یعنی سالرونکی باندې تبدیل سو. څنګه دا کیمیاوي مواد کاربن و هایدروجن د ورور یو ځای سولو په حجره باندې تبدیل سو، په یونیسولر باندې تبدیل سو. دغه ورته ته ماته ثابته که د دې کار نسي ثابته وای.
دلته وروره دا نفر ستار څه چټیاته مو وایي وروره وایي دلته یې رشخندوئ ورته یې ملګرو ګورئ چې دا تاسو ته ثابتوي چې څنګه کیمیاوي مواد په ځانداره حیوان باندې تبدیل سوی ده. دلته وروره ټول پې خاندي. دا داسې یو مسله ده چې که نفر څومره پوه وي بس پې خاندي نور هغه داسې یو هغه ده. خدای دې وکړي چې مسله مې تشریح کړې. مهرباني بل ورور که الحاد باندې الله یو صاحب سوال کوي. تاسو پوښتنه لرئ که بل پوښتنه لري زه به نورونه بیا راواخلم. عتیق الله ظهیر صاحب تاسو مې بیا ځلې راپورته کړی، انور شاه صاحب تاسو، حکمت الله یاسر صاحب تاسو، او وړانګ او وفا تاسو. دا کسان مې راپورته کړل، د دوی مایکونه مې غږ کړل، الاو کړل، کولی شي مایک انمیوټ کړئ او خپل نقد په الحاد یا په ملحد باندې وکړئ. السلام علیکم. علیکم السلام. ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما د ملحد څخه زه یوه دا پوښتنه لرم چې دا ملحد چې دا خو ډېر قسمونه لري. که چیرې وګورې تقریبا 1500 قسم ملحدین دي که نه، هر قسم ځان ته یوه عقیده جوړه کړې ده چې مثال دوی هېڅ خدای نه مني، ملحد دا عقیده لري and there is no God. خو بیا دلته داسې ملحدین هم شته چې هغه بیا دا دعوه هم نه کوي چې ملحد هغه دا دعوه هم نه کوي چې خدای نسته، دا هم نه وایي چې خدای شته. ځینې بیا داسې دي چې هغه مثال کمزوري دي، مثال خپل عقیده پټوي او چاته نه ښیي. بیا په مسلمانانو کې هم هر هغه کس چې اسلام یې نه خوښېږي او یي مسلمان خو اسلام یې نه خوښېږي، نه د اسلام خبرې خوند ورکوي، هغه ته هم موږ ملحد ویلی شو. خو مطلب چې راسې دا ټول ملحدین په یوه نظریه دي چې خدای نسته او نه خدای چې دا د انسانانو په شخصي کارو کې کار لري. خو زه دوی څخه یو پوښتنه کوم که چیرې دوی ماته مثال دا خو دوی په خپل عقلیت باندې دا عقیده جوړه کړې ده، په عقلیت دوی باور لري چې ریالټي یعنی هر څه چې حقیقت ته چې موږ یې وینو موږ یې مسح کوی سو یا مثال موږ یې لیدی سو هغه حقیقت ته نور هېڅ شی هم نشته. خو زه اوس دوی څخه مثال دا پوښتنه کوم چې دغه یو لمر د مثال یو اسمان ده، د لمر او د اسمان لاندې هر څه بیا توی منئ او مثال یو خاوره ده، یو اوبه دي، هم د دې یو خاورې د یو اوبه څخه قسمه قسمه بوټي راشنه کېږي، قسمه قسمه ذایقې چې دي هغه موږ مثال څکلی سو، قسمه قسم رنګونه دي. دا چې دوی وایي چې مثال حقیقت باندې موږ باور، دغه حقیقت دوی په خپل حقیقت باندې څنګه ماته کولی شي ثابته کړي؟ همدغه زما پوښتنه. السلام علیکم. ښه، که زه داسې خلاصه یې کړمه، د ورور دا سوال کړی ده چې ګورئ دغه اوبه د چنار ونې ته هم ورکول کېږي، د انار ونې ته هم ورکول کېږي، د توت ونې ته هم ورکول کېږي او د مالټې ونې ته هم ورکول کېږي. په همغه اوبو باندې خړوبه کېږي، انار نه ورور انار راوځي او چنار اصلا کوم میوه نه ورکوي. دغه څنګه ده؟ دا ملګرو ښه سوال ده چې تاسو په یو ملحد وکړئ. دا یو ډېر ښه سوال ده، ورته دغه مسله ماته تشریح کړئ. او دا ډېره سخته ده یو ملحد لپاره، ډېره سخته ده. د هغې دا غټ ځواب چې دا ده ولا وایي دا طبیعت ده نو دغه رقم سربخوده روانه ده. ګورئ دغه ځواب تاسو د یو ملحد نه اورئ، دلته په دې ملحد باندې ټول خاندي، ټول پې خاندي، ځکه د هغه ملحد ته د دغه بوتاني علم نسته ده. د دې مسله بس د هر یو اتمونه او فرق ده او دا ده او دا ده، دا دې ته که زه څه رقم هم ځواب ورکړم د یو ملحد پیس مسلمانان خاندي. نو دا ډېر یو ښه بنیادي سوال ده چې تاسو وګورئ دغه ونه د هغه ده، د دې نه یو څه راځي، دې نه بل څه راځي، دې نه بل څه راځي، دغه څنګه سر بخوده کېږي؟ دلته ملحد ځواب نه لري داسې مسایلو لپاره. ډېر ښه سوال و، مننه ملګریه، بل ورور ته اجازه ورکوئ. خو دغه د سوال ارټیکولیټ کول ته تاسو باید متوجه واوسئ چې کله ملحد نه تاسو کله هغه کوئ تشریحات مه ورکوئ، تنها سوال وکړه، ورته وایه دغه میوه د انار بوټي ته ونې ته هم ورکول کېږي، د مڼې ته هم د هغه ته هم هغه ته هم څنګه ورته وایه رنګ هم فرق دی، خوند هم فرق دی، دا څنګه سر بخوده سوی ده؟ دغه راته دا میکانیزم یې خو ته تشریح کړه.
دلته نور څه فرق نه کوي چې هغه څومره پوه انسان وي هغسې کوم ځواب ورکوي مسلمان پې خاندي هغه نالوستی مسلمان هم پې خاندي دا وایي څه په چټیاتو لګیا ده دلته خو مسلمان ته د زړه سکون ده چې دا د الله متعال قدرت ده مهرباني بل ورور مهرباني کوئ زهیر محترم تاسو خپل نقد وکړئ. استاد محترم ما خو دغه سوال داسې لږ مې ذهن ته راغی دغه استاد د ارتقا او د بیگ بنګ خبره یاده کړه دغه دوی دغه عقیده لري چې دغه د دنیا چې رامنځته شوې ده د ارتقا د نظریې له هغه نه برکت رامنځته شوې دغه د بیگ بنګ یعنی دغه د دنیا د پیدایښت له پیښې نه مخکې یوه ماده پیدا سوه بیا ماده وروسته بیا په دغه د بیگ بنګ پیښه رامنځته سوه نو موږ دغه سوال پې کوو په ملحد باندې چې دغه ماده اول او څه رقم رامنځته سوه دا چا پیدا کړله او بل دا سوال پې کوو چې یو شی په یو شي کې دا امکان شته په یوه ماده کې دا امکان شته چې هغه خپله موجوده شي بل سوال په دغه کې دغه پې کوو موږ چې ته په دې باندې موږ ته یو عقلي دلیل وړاندې کړه یو ساینسي دلیل ځکه دوی خو په دغو شیانو باندې باور لري چې دغه ماده څرنګه په خپله باندې پیدا کېدی شي او بل موږ دغه سوال داسې مسلسل پې کوو چې مثال څرنګه چې مثال د یو ماده د ځینې پیدا نباتات هم ځینې پیدا سو حیوانات هم ځینې پیدا سو سیارې هم ځینې پیدا سو او داسې دا نور ټول شیان ځینې پیدا سو مننه استاد محترم زه به ښایي دغه سوال داسې تاسو ته د دوستانو دا سوال بنیادي سوال تاسو ته زده کړم چې تاسو څنګه ملحد مطلق مات و مبهوت کوئ تاسو باید دا د بیگ بنګ په اړه داسې یو سوال وکړئ چې یو ملحدینو تاسو خو مخکې د بیگ بنګ د تیوري نه په ابدیت باندې باور درلوده چې دا دنیا ازلي ده تاسو دا برټن راسل په بی بی سی کې وایي چې دا دنیا شتون درلوده شتون لري او همداسې به شتون لري لیکن اوس خو موږ په ساینس کې نوې تیوري رامنځته شوې ده د بیگ بنګ چې نه دا ازلي نه وه دا نړۍ دا دنیا یو آغاز یې درلوده یو پیل یې درلوده نو د موږ سوال تاسو نه دا ده چې دا ماده چې تاسو په هغې باورمند یاستئ دا قدرت له کومه که چې دومره یو انفجار باید وکړي کهکشانونه باید رامنځته سي یوه سیاره د ځمکې رامنځته سي دې کې حیات شرایط مساعد سي انسانان پکې دومره ترقي وکړي مهرباني وکړه ته ما ته دغه د عقل له اړخه معرفي کړه چې دا ماده کې دا دومره قدرت له کومه سو دلته ګورئ ملګرو ملحد به تا ته یو څه وایي خو دا ځواب قناعت بخشه نه دی لیدونکو لپاره لوستونکو لپاره خلک چې دې خبرو ته غوږ نیسي هغوی ته قناعت نسي ورکوی هغه به یو څه درته وایي خو ځواب قناعت بخشه نه ده نو تاسو دا باید څه کوئ چې تاسو خو مخکې په ازلیت باندې باور درلوده اوس چې د بیگ بنګ شروع سوی د عقیدې متغیرې کړلې چې دا دنیا خو مثلا پیل لري نو ما ته ووایي چې دا ماده کې دا دومره قدرت له کومه سو چې دا به دومره غټه چاودنه کېږي بیا به سیارې رامنځته کېږي دلته نو تاسو دا سوال ته پرداز ورکوئ بیا ورته وایي چې دا ماته تشریح کړه چې دا قدرت ماده کې له کوم جنه سو دلته وروره چې دا ملحد څه بیانات وکړي هغه خلک چې د ځواب ته غوږ نیسي هغې به ورته خاندي چې والا رښتیا هم ښه سوال یې وکړو ډېر ښه سوال و مننه وروره مننه احمد حکمت الله یاسر صاحب تاسو مهرباني وکړئ جوهر افغان صاحب تاسو مهرباني وکړئ السلام علیکم وعلیکم السلام زه د ملحد نه یو څو سوالونه لرم اول دا چې ستاسو د عقیدې بنسټ څه دی او بل تاسو ول د خالق په اړه شک لرئ البته د خالق د موجودیت په اړه بل سوال دا دی چې د اخلاقو او نیکۍ معیار تاسو څه شی ټاکئ
او آیا د نړۍ په پدیده کې کومه معنا او هدف وینئ؟ ډېر ښه. ګورئ یاسر صاحب محترم کمره بنده کړئ. استاد محترم دی دغه سره ملګري نو بلده دي ښه. دغه ورور د الحاد ملای ماته کړله په دې سوالونو باندې، خو زه د دوی دغه سوالونه لږ منظم کومه چې ملګري زده کړي. ګورئ ملګرو، تاسو باید سوال څه په ملحد، ای ملحده، ای مرتده، ته ماته کوی سې د ساینسي له اړخه باندې په خدای باندې رد وکړي؟ متوجه اوسېږئ چې هیڅ ملحد مرتد د ساینس له دریځه په خدای باندې رد نشي کوی، ځکه د ساینس دا وظیفه نه ده. دلته ګورئ دا ملحد به شاید په دې مسله آګاه وي چې په ساینس باندې ته په خدای رد نشي کوی، نو دا به وایي چې د ساینس خدا وظیفه نه ده چې په خدای رد وکړي. نو دلته باید تاسو څه وکړئ؟ وایي به ښه یعنې ته د ساینس له اړخه په خدای باندې نیوکه نشي کوی، خدای نشي ردوی، که نه غواړې چې دا خبره وکړي، آیا په خپله خبره باندې دې ولاړه چې د ساینس له اړخه ته په خدای نیوکه نشي کوی؟ دا ډېر یو بنیادي سوال ده. متوجه اوسېږئ چې دا هر مرتد د ساینس له دریځه په خدای باندې کومه نیوکه وکړله، د دې نه نور بیقل ملحد نشته ده. هیڅ ملحد د دنیا په مخه کې، هغه که پروفیسور ده که هر څوک ده، د ساینس له دریځه په خدای باندې نیوکه نشي کوی. نو تاسو سوال باید څه ته کوی چې د خدای له د ساینس له دریځه ثابته کړي چې خدای نشته ده؟ دا د ملحد ټول هغه له منځته وړي. دویمه مسله اخلاقیات. تاسو په د اخلاقیاتو کې باید څنګه سوال وکړئ؟ مونږ چې څومره د تاسو علماو کتابونه لوستلي دي، ریچارډ ډاوکینز وایي چې نه ښه شتون لري او نه بد شتون لري. ته کوی چې ماته ثابته کړې، ماته یو د الحاد یو کتاب نوم واخلې چې ښه و بد یې تشریح کړي او ووایي چې شتون ولري؟ دلته متوجه اوسېږئ ملګرو، داسې کوم کتاب نشته ده، او که داسې کوم کتاب همي ملحد سره دغه معلومات نشته ده. متوجه اوسېږئ دغه د اخلاقیاتو په اړه داسې یو سوال وکړئ. یو سوال ریچارډ ډاوکینز، بیا انشاءالله چې هغه د کتاب حوالې او نقل قول بیا په نورو خپرونو کې تاسو ته موږ درکوو چې تاسو په ملحد باندې دغه سوال وکړئ او ته وایئ چې ریچارډ ډاوکینز چې د دنیا مشهورترین ملحد ده، په خپل کتاب کې لیکلي دي چې نه ښه شتون لري او نه بد شتون لري. نو مهرباني وکړه ته ماته په کوم معیاراتو باندې ښه او بد تعریفوي، در حاله کې د تاسو په علما په خپل کتابونو کې لیکلي دي چې ښه شتون نه ښه شتون لري نه بد شتون لري، انسان فقط یو بیولوژیکي ذات ده، یو کیمیاوي ذات ده. دلته د ملحد نه لاره ورکه ده. او درېیمه مسله یې چې هغه یاد که یاسر ورور وایي، ما په ذهن کې نشته، که د کوم ورور په ذهن کې سي، هغه هم ډېر بنیادي سوال و چې ملحد سره یې ډېر سخته ده، ځواب یې ورته نه ده زده. یاسر صاحب محترم خپله یې ووایه، څلورمه پوښتنه هم کومه یوه وه؟ خیر راځو بل ورور ته. جوهر افغان صاحب مهرباني وکړئ تاسو. جوهر افغان صاحب که زمونږ غږ لرئ مهرباني وکړئ. سمه ده. انورشاه صاحب بیا لاس پورته کړی دی. مخکې د انورشاه صاحب محمد سرور عمري ورور ته راشو، خالد محبت او قدرمن استاد زه به یوه پوښتنه وکړم، بښنه غواړم په دا منځ کې. ډېر به ښه شي مهرباني. سحاق صاحب محترم چې موږ پوهېږو چې دا دومره احمق خلک دي، یعنې دغه پوښتنو ته ځواب نه لري، یا مثلا دومره ضعیفه دي، عقیده نه لري، فکر نه لري، حتی ساینس یې سم نه دی زده، نو ولې دوی مسلمان کېږي نه؟ علت څه دی چې مثلا کفار ورځ تر بلې زیاتېږي، حتی مسلمانان ملحدین کېږي، ولې نه مسلمانېږي؟ ډېر ښه. ګورئ ملګرو، د مسلمانانو د الحاد کېدو سبب 98% د احساسات دي.
ښه متوجه اوسېږئ. دا خبرې زه ملګرو د څه له اړخه کومه، دا د کلونو په کلونو ډېرو ملحدینو سره موږ په ارتباط درلودو، د دوی دلایل مې اورېدي. د ملحدینو ټول دلایل د الحاد د احساساتو له مخې دي. دې په اړه یو روانشناس په نامه د پال ویټس د امریکا په پوهنتون کې یو پروفیسور ده. دې یو کتاب لیکلی ده په نامه د Fate of Fatherless Child، د یو بې پلاره ماشوم عقیده. دغه کسانو چې الحاد ته یې مخه کړې ده ملګرو، دوی په خپل ژوند کې ډېرې بدې تلخې تجربې درلودلې دي. څنګه؟ یا یې پلار ډېر ظالم انسان و، یا یې پلار په ژوند کې شتون نه درلوده، او یا سې ډېر یو بده تجربه یې د خپل د پلار نه درلوده. اولین مسله پلار رامنځته کېږي. دا ملحدین اکثره په دغه کتاب کې معرفي کړی ده د دنیا مشهورترین آرتیستانو دا د ژوند تاریخ هغه کړی دی. یا یې پلار نه درلوده، یا یې پلار شرابي و، یا یې پلار ډېر داسې بدخولی و، ډېر وختلو ټکولې کول چې دوی هغه د احساساتو له مخې ویلي دي. دا نو څه رقم پلار ده، ملحد سوي دي. دومه مسله د ټولنې ده. یا وروره په ماشومتوب کې دې سره کوم بد کار سوی ده، یا دا ډېر وهل سوی ده، ډېر داسې تحقیر سوی ده. دا هغه عقده یې زړه کې پاتې ده. داسې غربي ملکونو کې راځي، دین پرېږدي د احساساتو له مخې. یعنې دوی د خپل درد نسي خلکو ته بیانوی، خلکو ته خپل درد نسي بیانوی. او د دوی دا 90% 95% د ملحدینو نیوکې د احساساتو له مخې دي. 95% د ملحدینو نیوکې د احساساتو له مخې دي. ولې وروره خو د دنیا کې ظلم ده، ولې خدای ظالم ده، ولې نو که خدای ستو د ما پلار ولې داسې و، دا خبرې په خوله نسي بیانوی. دا د خپل د پلار او د خپل د ټولنې د خپل د ژوند ترخه تجربه نورې خبرې راوړي. ولې دغه رقم داسې ده، خپل درد نسي ویلی، خو هغه نور درد بیانوي چې هغې درد نه نور هم خبر دی. نو ملحدین کله چې مسلمان ملحد کېږي هغه د احساساتو له مخې ده. زه په دې اړه یو چلنج ما کړی ویډیو کې. هر مرتد ملګرو دغه د ما چلنج واورئ ټولو مرتدینو ته، چې ما ډېرې مناظرې کړي دي، هېڅ ځواب نه ده ورکړی. ما ورته ویلي دي ای مرتده، زه په دې باور یم چې د اسلام پرېښودلو لپاره عقلي دلیل شتون نه لري. زه دا سوال څنګه طرحه کومه؟ ښه ملحده، تا دین پرېښی ده، و دین د احساساتو له مخې پرېښی ده یا د عقلاني دلیل له اړخه؟ نو دا وایي چې دا خو نه وایي چې د احساساتو له مخې، وایي د عقلاني دلیل له اړخه. ښه ډېر ښه، ما ته عقلاني دلیل تعریف که، او د دغه تعریف په بنا ما هغه یو مثال را وړاندې که. تر ننه پورې داسې مرتد مور نه ده زېږولی چې ما دغه سوال ته ځواب راکړي. چې ای مرتده، تا دین د احساساتو په بنا خوسې کړی ده یا د عقلانیت په بنا؟ ټول مرتدینو ځواب وایي عقلانیت ده. ښه ډېر ښه، ما ته عقلاني دلیل تعریف که، او د دغه تعریف په بنا ما ته یو مثال را وړاندې که. نو دلته متوجه اوسئ ملګرو، اول مرتد ته د عقلاني دلیل تعریف نه ورځي. ښه، دومه خبره د هغې تعریف په بنا داسې مثال نسي وړاندې کوی. دلته چې نور چې دا مرتد په ځواب کې هر څه وایي، هغه ځواب یې د احساساتو له مخې ده. چې دې باره کې به انشاءالله موږ یو ټرینینګ ته ضرورت لرو چې زه تاسو ته ویډیو پلی کومه چې مناظره ده. مرتد ته مې دا خبره کړې ده، مرتد هر څه چې کوي لستونې نیسمه، وایم دا خو احساساتي دلیل ده، دا خو عقلاني دلیل نه ده. دغه هغه سوال ده چې په الا الله کې کوم مرتد ځواب ولري. خو یو ټرینینګ ته په دې اړه ضرورت لرئ که هغه مرتد هر څه ووایي، تاسو څنګه ثابت کړئ چې دا مثال یې وړاندې کړی ده دا عقلاني نه بلکې احساساتي ده. مننه. السلام علیکم. علیکم سلام. السلام علیکم.
استاد محترم یوه پوښتنه چې ملحدین زیات وخت کوي هغه د انسانیت په باره ده یا د انسانیت پر مذهب باندې تکیه کول دي. هغوی وایي چې اول وارې تر اسلام مخکې انسانیت راغلی ده او انسان باید د انسانیت مذهب ته ژمن واوسي. لومړی داسې انسان خو خپل اشرف المخلوقات ده، انسان خپل اشرف المخلوقات ده، نو بیا انسانیت ته څه ضرورت لري؟ الله تعالی دی په اشرف المخلوقات نومولی ده. دوهم داسې دوی وایي چې الله تعالی په ساینس کې زه دا ورته ثابتوم چې د فیزیکس لا اف ترموډاینامیکس دوهم قانون ده چې هر حرکت ورکوونکی به ضرور یو حرکت ورکوونکی وي. نو تاسو ولې تر اوسه لا دغه نه منئ، الله تعالی نه منئ؟ په څه دلیل باندې؟ ساینس هم ثابته کړې ده چې الله تعالی یو ده او د هغه حرکت ورکوونکی به پرسونیفاید بینګ وي، یعنې هغه به تر دا ټولو شیانو ته حرکت ورکوونکی وي. د دغو دوو سوالو په جواب کې به موږ ته ملحد څنګه واوسي؟ ښه ګورئ دغه د سوال اول اړخه ګورئ ملګرو، د مرتدینو ټولو نه بنیادي خبره څه ده؟ وای والا تر هر څه وړاندې انسانیت. ما په دې اړه مرتدینو لایف نیولی یو او زه د دوی په لایف کې پورته سوم. ټول مشهور مرتدین ول که تاسو انشاءالله چې هغه مناظره وکړئ د خندانه به ورته زوف یاستئ. ما څه سوال وکړم، ما له مرتدینو زه غواړم چې تاسو ما ته د انسانیت دین معرفي کړي، چون زه یې پېژندلم، ما ته یې سپکې سپورې کولې. ما داسې سوال ورته وکړم، ما له انسانیت په څو ډوله ده، په کوم ډول یې ته منې؟ مهرباني وکړه ما ته یو کتاب معرفي که. دا هغه سوال ده ملګریه د ښه دا د پښتانه مرتدینو دا خو پلار یې نسي ځواب وایي. څه رقم باید سوال وکړي؟ ښه ته چې په انسانیت باورمند یې، ما ته ووایي چې دغه هیومنیزم په څو ډوله ده او تی کوم ډول منې، او مهرباني وکړه ما ته یو کتاب معرفي که. دغه سوال ما د مرتدینو په منځ کې څو سوه لیدونکي ول، ما له ګوګل کوي، هغوی ویلې چې او چا ویلې چې هیومنیزم په څو ډوله ده؟ ما له سخت نالوسته یاستئ. تاسو آیا په دې هم نه یې خبر چې هیومنیزم په څو ډوله ده؟ ساینسي هیومنیزم، احساساتي هیومنیزم. تاسو مال څنګه ته دا څه رقم ښایي تاسو مال شي نه پیروي کوئ؟ نو د دغه سوال ملحد سره نسته ده. سورتو وایي ښه مهرباني وکړه هیومنیزم په څو ډوله ده، تی کوم ډول منې او ما ته یو کتاب را معرفي که. دغه ډېر یو بنیادي سوال ده. ګورئ ملګرو، دغه خبرې جزئیات لري، بیا زه تاسو ته د هیومنیزم ډولونه هم بیانوم په ډېر لنډ ډول باندې چې تاسو یو مرتد څنګه دا زړه یې تور کوي. چې دغه سوال تاسو وکئ، تاسو باور وکړئ چې مرتد نور تاسو بایکاټوي، تاسو اصلا خپل لایفو کې نه پرېږدي. دغه ریکارډ تاسو بیا نیسئ، خلکو ته یې ښکاره کړئ چې ګورئ موږ د مرتد نه د دې د انسانیت نه پوښتنه وکړه، لیکن سوال ځواب ما ته نسوی راکړی. چې انشاءالله ډېر د ثبوتونه دي چې زه د ملحدینو په لایفو کې تللی یم، دې منډې کړي دي. مهرباني، ډېر ښه سوال و، مننه. د سوال یو بله برخه هم درلوده سحاق صاحب. دوم برخه یې که یې بیا ووایي صاحب. خالد محبت صاحب دومه برخه څه وه؟ استاد محترم، ملحدین سوال کوي چې الله تعالی یو نه ده، یعنی الله تعالی نه مني، له الله تعالی څخه انکار کوي. موږ په ساینس کې یو قانون لرو د فیزیکس لا اف ترموډاینامیکس، یعنی هغه وایي چې هر حرکت ورکوونکی به ضرور یو حرکت ورکوونکی وي. یعنی که یو حرکت یو عمل پیښیږي هغه لره به ضرور پوه سومه موجود وي. خالد محبت وروره، دغه بحث یعنی ډیر داسې یو ژور بحث ده چې بدون د کامرې نه، بدون د قلم و کتابچې نه سخته ده چې زه تا په دې مسله کې خبره درته وکړم. انشاءالله چې دغه د ترمودینامیک قانون چې راځي، دغه د نور داسې ساینسي مسایل چې لري، نو زه مجبور یو قلم و کتابچه م راسره وي او کامره مې موښلي، ټول شیان ما ډرا کړي او دا مسایل بیا تشریح کړم.
او دغه چې څه رقم تاسو باید په دې کې داسې یو بنیادي سوال وکړئ چې بیا نفر کور ونه خورئ انشاءالله چې بیا هغه په یو خپرونه کې هغه کېږو. استاد محترم یوه پوښتنه لا لرم. هغه استاد محترم دا ده چې ویښتیا عبدالغفور لیوال یو کتاب لیکلی د ویښتیا روښانتیا او بدلون ښه په دغه نامه باندې ده. هغه کې لیکي چې انسان اول په قرآن شریف کې ویل سوي دي اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. دلته لومړی ځل انسان یاد سوی ده، دغه نه ده یاد سوی، اسلام نه ده یاد سوی، بل مذهب نه ده یاد سوی. نو موږ ځکه انسانیت ته ژمن یو. دوی دغه دلیل وړاندې کوي. د دغه په مقابل کې موږ په قرآن شریف کې کم داسې آیات ورته وښیو چې دوی د دوی پر دغه باندې جواب ولګېږي، د دوی جواب وکړو. عبدالغفور لیوال څه وایي وبخښئ؟ عبدالغفور لیوال په خپل کتاب ویښتیا روښانتیا او بدلون کې لیکي یعنی انسان وایي اول وارې په قرآن شریف کې چې راخیستل سوي دي اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. لومړی دلته د انسان لفظ کارول سوی ده، یعنی باید د انسانیت دین ته ژمن واوسو، دغه ته نه اسلام ته نه. دوی دا رقم سوال کوي ویښتیا او روښانتیا په دغه کتاب کې. ډېر ښه. دلته ګورئ ملګرو چې کله یو ملحد د قرآن استدلال کوي، ښه ملحده ته دغه آیت منې یا نه منې؟ ته د آیت منې یا نه منې؟ آیا ملحد د آیت منې؟ نه دا نه منې. نو دلته ته دا سوال لاندې وړې چې ته خپله کوم سورس کوم منبع نه لرې، څومره ته بیچاره یې، څومره ته خوار یې، څومره ته ذلیل یې چې ته د خپل نه هیڅ څه نه لرې، تا د ما کتاب ته رجوع کړې ده. آیا ته دغه آیت منې ستا د خدای له طرفه ده یا نه ده؟ که نه راسه نو ته د خپله ماته بیان کړې یو کتاب دی 1400 کاله ته ماته یو کتاب د انسانیت په نامه خو راښکاره کړه. دا د ملګرو ګورې چې مرتدین حتی د خپل باورونو لپاره د موږ لمنې ته دوی بیچاره دي. دلته دا د نفر استدلال په خپل استدلال باندې ورته هغه کوي چې رښتیا هم ته ماته مهرباني وکړه دا خو 1400 کاله مخکې لیکل سوی ده. 1400 کاله مخکې ولې یو بل کتاب دغه رقم خبرې نه وکړې وله؟ یا خو به ته دا منې ستا د خدای دای له طرفه ده چې بیا زه تا سره د انسانیت په اړه بل بحث وکړم، یا یې نه منې. که نه منې نو خپله منبع دې راوړه. ته خپله منبع نه لرې، خپله منبع دې راته معرفي کړه. دا د 21مه پېړۍ کې ژوند کوو، 2040 کې 2025 کې راسه ماته د انسانیت په نامه یو کتاب خو راښکاره کړه. دغه مسله په دغه رقم باید دغه کوي. مننه. مننه کور ودان استاد محترم یوسف علوي صاحب. تاسو نو وروسته محمد سرور عمري ورور تاسو بیا خپله پوښتنه وکړئ. استاد محترم کله وحاشه والعیاذ بالله چې تاسو د ملحد یاست، خو مطلب دا یو ټریننګ مرحله ده. نو د یو بالفرض په تقدیر د محال سره که تاسو واخلو نو سوال به د تاسو نه دا وي چې په کون کې تغییرات هر کله چې خالق نشته، صانع نشته دی، یو موجد نشته دی، په کون کې تغییرات راځي. باران وریږي، مثلا یخني کیږي، ګرمي کیږي، واوره وریږي، دا تغییرات راځي. د دې تغییرات په ضمن کې د مور رحم یو دی، قالب یو دی. ولی د هغې نه کله نارینه بچی پیدا کیږي، کله د هغې نه چې دی زنانه بچی پیدا کیږي. او بل سوال دا دی ملحد ملګریا، ملحد وروره، که دا درته زه ووایم چې په لاره روانو ما یو لرګی پروت و چې روا مې غسته موټرسایکل تی جوړ شو او د غوږ نه مې راونیو، دا دی دیزې ته مې راووستو، دا را سره منې او که نه منې؟ او که نه منې دا دومره د دې وجود د کون دغه د تغییرات دا ولې منې چې د اسمان خپله پیدا شو، دا ځمکه خپله پیدا شو، چې دا غټ غټ کائنات پیدا کیږي، نو دا یو لرګی ولې نه موټرسایکل کیږي؟ د دې دپاره جواب راکړه. ډېر ښه. دغه ګورئ ملګرو د دغه سوال به زه تاسو ته په بنیادي شکل بیان کړم چې تاسو دا سوال کوئ څنګه ده. که تاسو دا وایئ چې والا د ښځې رحم یو ده نو ولې زوی پیدا کیږي، ولې جلۍ پیدا کیږي، دا ساده بیولوژیکي مسله ده، د کروموزومون ده، که ایکس وای هغه سو هلک ده او که ایکس رامنځته سو جلۍ ده، دا ډېر ساده مسایل دي. ښه نو تاسو دا سوال باید څنګه وکئ چې ښه ملحده دا انسان د کوم جنس و، که دغه مسله یې راته تشریح کړې، د انسان له کوم جنس و، له اسمانه ولوېده، له ځمکې نه راوخته، دغه مسله راته تشریح کړه.
او دا مسله ګورئ ملګرو دا هغه ښه ملحدینو نه لاره ورکېږي. تاسو دغه سوال مه کوئ چې دا څنګه زوی و هلک را پیدا سو. نه، دغه دا انسان له کومه څو ملګري که دغه راته تشریح کوی ولا د ارتقا نظریه ده ډېر که دا خو د تا نظریه ده تی مني تی ماته تشریح که دغه قلم دا کتابچه دا وخت دا د زه نیم ساعت تا ته غوږ نیسم ماته تشریح ورکړه. بس نو دلته وروره که هغه ملحد پوه ده او که نه ده پوه داسې په اوتوبه شروع کوي چې د دې دا خبرې خلک واوري او خلک ورته په قهقه کېږي. نو داسې سوال وکړئ چې دا انسان سلو کومه دغه مسله یې ماته ورته علمي تشریح که او ماته یو منبع تشریح راښکاره که یو منبع د دې خبرو لپاره دې ښکاره کړي نور ملحد نه لاره ورکه ده. بل چې دا هویه تغییرات راځي وغه راځي دا مسله داسې هغه سوال نه ده بنیادي سوال نه ده چې په یو ملحد باید وسي. نو په دغه هغه کې بنیادي سوال دا ده چې تاسو باید وکړئ چې دا انسان سوله کومه له کومه سو دا انسان دغه راته تشریح کړه. نور نو وروره ملحد نه لاره ورکه په سپکو سپورو بدورادو واله ته د ارتقا نظریه مطالعه که تا مطالعه نه ده کړې ورته تا خو کړې ده دا خو تا باور ده مهرباني د ما باور خو ډېر ساده خدای جل جلاله په خپل حکمت انسان خلق کړ هغه خو ته نه منې ته ماته خیره بیان کسې له کومه سو. په دغه اړه ملګرو که تاسو شفیع عیار پېژنئ ډېر یو مشهور مرتد د افغانستان دغه سوال مې وکړه پیلاره مې ورکه کړې وله او هغه ویډیو څو سوه زره لیدونکي پیدا کړي دي مختلفو صفحاتو هغه نه انشاءالله بیا دغه د ټریننګ په مرحله کې زه تاسو ته دا د سوال کولو میتود هم ښکاره کوم بیا تاسو ته ویډیو هم پلی کوم چې تاسو وګورئ چې مرتد نه په عملي ډول لاره ورکه سوې ده. مهرباني. مننه کور ودان محمد سرور عمري صاحب مهرباني کوي تاسو مخکې له دې نه چې محمد سرور ورور وغږیږي عبدالکبیر افضلي ورور ماته میسج کړی ده په میسج کې لیکلي دي وایي ملحد ته ولې دومره وخت ورکوو ولې داسې په دې بیخ کې څټ نه پرې کوو دې ته هم که یو ځواب ووایي. ګورئ ملګرو په اجتماعي رسنیو کې یوازینی کار چې تاسو باید وکئ د خپل د قدرت استدلال او بیان مو قوي کوي. داسې ولاکه دې پرېږدمه دا ده او دا ده دا خبرې په مجازي نړۍ کې کوم ځای نه نیسي. دا کوم لاسته راوړنه نه ده ولې دا دنیا مجازي د خبرو میدان ده. نو د خبرو میدان کې ته باید استدلال د دومره قوي کې چې په ملحد سوالو کې اصلا لار وشکنه ورکه سي. انشاءالله چې دغه بیا په ټریننګو کې زه تاسو ته ژوندي مثالونه چې ملحد د 3 ساعته په قرآن او حدیث خبرې کې خو په مجرد چې ما ویني نو ورشکنه لاره ورکه ده. سوال مې ورته نه کوي وایي دا کته واچوئ دا کته واچوئ. دغه کوشش وکړئ چې په اجتماعي رسنیو کې تاسو د خپل د سوالونو استدلال دومره پورته کوئ چې نفر نه لاره ورکه سي. مهرباني ورونه. محمد سرور عمري صاحب مهرباني کې پوښتنه مو وکړئ بغیر له سرور عمري ورونه نور څوک راپورته شوي دي هغه ورور د خپله پوښتنه وکړي. استاد اورې او سرور عمري صاحب مهرباني کوي اوري. ما صاحب الله دې اجر درکړي بس ما سوال مطرح سو استاد دې مال اجر ورکړي دا د انسانیت په دغه باندې اوسي مقصد له کوم څخه انسان پیدا سو هغه استاد هغه تشریح کړل ما سوال هغه استاد سمه ده مننه کور ودان دغسې مطلق چې باید پوښتنه دې سوي او قناعت وکړي. عابد رور مهرباني کوي وعلیکم سلام. استاد محترم د ډېر وخت نه هلته مې لاس هم نسو جګولی ځکه زه اډمین وم د اول نه زه په تمه وم چې وخت راورسېږي ورل خو تاسو ټول ته سلامونه او زما یو څو پوښتنې دي هیله ده چې استاد یې نوټ کړي. لومړی چې دا زما به د یو ملحد نه دغه یو سوال د اخلاقو په بنسټ باندې وي چې په بې خدایه نړۍ کې د ښه او بد معیار څه شی ده ښه شی دی بد شی دی او بل چې دا د کائناتو د پیل په اړه د کائنات له هېڅ څخه پیدا شوي وي څنګه دومره منظم سیستم رامنځته شوی ده لکه دا منظم سیستم دا موږ او تاسې اوس په سترګو وینو دا خو له هېڅ څخه پیدا شوي څنګه دومره منظم ده
او د ژوند هدف په اړه باندې مې بله پوښتنه ده، که هیڅ خدای نه وي د ژوند هدف څه ده؟ موږ د څه لپاره پیدا شوي یو که خدای موجود نه وي؟ او بله مې د کائناتو د پیچلتیا په اړه باندې ده، که خالق نه وي څنګه کائنات دومره دقیق قوانین لري؟ او بله پوښتنه مې چې ده، پنځمه پوښتنه مې ده د مړینې د وروسته د ژوند په هکله باندې مې ده، که مرګ د هر څه پای وي ولې باید په دنیا کې ښه او بد عمل وکړو؟ خو مرګ د مړه شو، هر څه ختم شول، ولې دا ښه او بد د څه لپاره کوو؟ او بله د تصادف مسله ده، که هر څه تصادفي وي څنګه کائنات دومره منظم دي؟ دا هم د هغه د دویمې پوښتنې په هغه کې باندې ده. او بله پوښتنه مې د مرګ د ویرې په هکله باندې ده، یعنې که مرګ د هر څه پای وي ولې انسانان د مرګ څخه ویره لري؟ دغه پوښتنې مې وې، هیله ده سره ته جواب وکړي. مهرباني کوي اسحاق صاحب محترم. اسحاق صاحب محترم زموږ غږ لرئ؟ عابد ورور پوښتنې وکړي تر څو استاد محترم راځي. عابد صاحب محترم، نن چې په لایف کې د دواړو پړاوونو کومې پوښتنې وشولې، اول دا چې سوال بیرته څنګه تر سوال لاندې راشي، او دوم دا چې په ملحد کوم نقدونه کېږي هغه ټول منظم ولیکئ او هغه چټ ګروپ کې شیر کړئ. مننه. مننه عبدالوارث وروره، زه به ښایي څو بنیادي سوالونه طرحه کړمه، ځکه دغه رقم سوالونه چې تاسو کوئ ملحد یا ارتبارتې وایي او څه وایي او داسې کوم خاص نتیجه د لیدونکي ته نه رامنځته کېږي. نو راځئ چې په یو ملحد باندې فرق نه کوي چې څومره پوه ده څومره ناپوه ده، داسې یو بنیادي سوال وکړئ چې نفر نه لاره ورکه شي. اول بنیادي سوال د تاسو باید دا وي چې وایسې ملحده، تا داسې کوم ساینسي کتاب مطالعه کړی ده، د هغې کتاب نوم راته واخله چې همغه عالم استدلال کړی چې دا دنیا شتون نه لري، خالق شتون نه لري. یو سوال. دوم په همدغه د ساینس مسله کې، ای ملحده، ته ما ته داسې یو ساینسي کتاب ښکاره کړه چې دغه دنیا کې چې دا کوم ساینسي قوانین باندې حاکم دي دا سربخوده رامنځته شوي. په دغه دنیا کې په دغه نړۍ کې چې کوم ساینسي قوانین حاکم دي، ته ما ته دا ثابته کړه، یو کتاب ښکاره کړه چې دا سربخوده رامنځته شوي. دریم سوال د ساینس له دریځې ستې په ملحد کې، ای ملحده، ته ما ته په تاریخ کې داسې یو ساینسپوه راښکاره کړه چې د ساینس له دریځه ملحد شوي. څلورم سوال، ای ملحده، ته چې د ارتقا نظریه منې چې وایي خدای شتون نه لري، د ارتقا کړی ده، آیا دا چا چې دا د ارتقا تیوري معرفي کړی ده چې هغې وروره دنیا ته معرفي کړی، آیا هغې هم ستا باور درلوده یا نه؟ نو آیا د تا پوهه د هغې نه ډېره ده؟ دغه هغه سوالونه دي چې ملحد یې نسي ځوابوی. او متوجه اوسئ ملګرو چې هیڅ ساینسپوه د ساینس له مخې د ساینس له دریځه نسي ویلی چې دا ایتیست ده. د ساینس له دریځه هیڅ ایتیست شتون نه لري. نو دا هغه سوالونه دي چې تاسو د ساینس له دریځه په یو ملحد کوئ او په ملحد لاره ورکي. یو خبرې ته متوجه اوسئ چې تاسو دا کاله سوال هم وکړه، نور ته وایي چې ما ته منبع معرفي کړه، د کتاب راته معرفي کړه. دا به تاسو شکنه غواړئ چې کوم کتاب کوم صفحه کوم ورقه. مننه. مننه استاد محترم. وخت هم تقریبا 1 ساعت او 40 دقیقې دوام وکړلو د درس. زه فقط اخر کې غواړم یو وړوکې تبصره وکړم، هغه دا چې الحاد خصوصا
یا ارتداد چې نورو ادیانو ته ورغلي وي او په احساساتي لحاظ ورغلي وي یا په عقلي لحاظ ورغلي وي، دوی چې د اسلام په وړاندې کوم نقدونه لري او هغه ډېر له پخوا نه خوله په خوله کېږي او لاس په لاس کېږي، هغه تقریبا شاید هغه مشهوره یې تر زرو هم ونه رسېږي. زه په دې یقین یم چې د نن درس دغه پای چې دی، تاسو ناس ورونه او خویندې به دې نتیجې ته رسېدلي یئ چې د الحاد په وړاندې مبارزه او د دوی سره مناظره ډېره اسانه ده. لکه څنګه چې مونږ ګمان کولو چې مونږ دا نشو کولی، اسانه ده. فقط میتودونه او لارې باید زده کړو. لکه څنګه چې استاد نن دوه تګلارې د دې مونږ ته راوښودلې. په عملي لحاظ باندې همداسې به انشاءالله نور درسونه هم برابر کړو. د سحاق صاحب او همداسې د اسامه جوهري صاحب چې د الحاد او د نورو ادیانو چې د اسلام په وړاندې کوم نقدونه کوي، د دوی سره مونږ په کوم څیر په کوم شکل مناظره وکړو، بحث وکړو، مجادله وکړو. د دې په خاطر باندې چې اوس استاد نه زه یو غوښتنه کوم، هغه دا چې استاد محترم په لنډو کې دا ووایي چې ایتیستان د دوی مشهوره کتابونه کوم دي چې دوی ترې استدلال کوي، یو، او د دوی مشهورې څیرې څوک دي چې دوی د هغه لپاره هغه خلک په دلیل کې وړاندې کوي. که دغه په مختصر شکل ووایي، نور بغیر د هغې نه عابد صاحب عابد ورور تاسو وکوئ چې هماغه مخکې مې څه درته ویل هغه شیان نوټ کړئ، په ټکس شکل یې هم هلته نشر کړئ. انشاءالله نور درسونو کې هم چې د موږ او تاسو د دعوت دغه سیمینار چې دی، د دې پای کې موږ او تاسو باید دغه مهم درسونه چې د داعیانو لپاره ډیر اړین دي، دې کې ډیر ژور لاړ شو، ډیره برخه واخلو او کوښښ وکړئ په راتلونکو درسونو کې له ځان سره قوي پوښتنې راوړئ چې استاد درته ځواب کړي. مننه استاد محترم، هغه دوه معلومات که ورکړئ. مننه غورځنګ صاحب. ټولو ورونو خویندو متوجه اوسئ، دا د موږ نننۍ خپرونه دا په دې اړه وو چې ګورئ یو عالم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده، نه د قرآن په ټولو مسایلو باندې آګاه ده، نه د احادیثو په ټولو مسایلو باندې آګاه ده، نه د ساینس په ټولو مسایلو باندې آګاه ده، نه هم منطق او فلسفه باندې. لیکن ته چې کله په عام ډګر کې ته دعوت کوي، تا نه هر رقم سوال کیږي. هغه چې تا نه سوال کوي، د هغې هدف د تا بند اچول دي، د تا کم راوړل دي، چې ته کم راسې او د دغه د تا د کم راتللو په ذریعه خلک وایي چې ډېر یو غټ عالم د یو ملحد سوال یې نه سوی ځوابوی. نو ما په دغه نننۍ خپرونه کې په دغه مسایل تاسو ته اشاره وکړ چې تاسو لازمه نه ده چې هر سوال ته تاسو وروره ستونی خلاص کړئ او تشریحات ورکړئ. نه، ډېر سوالونه له ذاته غلط دي. تاسو باید هغه ملحد ته هغه سوال یې د سوال لاندې ویسئ چې د تا دا سوال اصلا دا غلط. ډېر داسې کم سوالونه دي چې باید هغې ته مطالعه مو لري، تحقیق دې ورته کړي او ته ځواب هم ورکړي، چې انشاءالله هغه د موږ د راتلونکو خپرونو تګلاره ده. دوم مسله د غورځنګ صاحب د سوال په ځواب په اړه ملګرو، تاسو که غواړئ چې د هر مرتد ملحد د ټولو په اړه تاسو غټ لاس ولرئ، برلاسی واوسئ، تاسو دوه مسلو ته ضرورت لرئ په ساینس کې. یو د ارتقا نظریه ده، دوم د ساینس فلسفه. د ارتقا نظریه او د ساینس فلسفه که تاسو زده کوئ، چې انشاءالله زه تاسو ته ډېر داسې بنیادي مسایل، البته ټولې نه سمه درس درکوئ ځکه چې هغه نو میاشتو ته غځول کېږي، خو د ساینس فلسفه او د ارتقا نظریه د دغه هغه جوهر تاسو ته په دې شکل وړاندې کومه چې بیا نو هیڅ مرتد د ارتقا د نظریې دا نوم په خوله کې رانه وړي چې دا د ارتقا نظریه یې وویله، داسې سوالونه پرې وکړي چې دا مرتد نه لاره بیخي ورکه شي چې د خدای لپاره د دا څه رقم مسلمان سره زه مخ شولمه. دوه مسلې پاتې سو د فلسفي له مخې.
ملګرو متوجه اوسئ، د مرتدینو ټول سوالونه تکراري دي، ټولې تکراري دي، او د دې په اړه د اسلام علما په سلهاو کلونه مخکې دا ټول مسایل حل کړي دي، اما د تا مطالعه په دې کې ډېره کمه ده. یا دې کې دا غربي علما چې دي ډېر دغه شبهات یې ځواب کړي دي، لیکن تا سره منابع نسته ده، تا سره سورس نسته ده. نو دوه اړخه د مرتد ملحد غاړه په هر مسله کې حل کوي. د ساینس له اړخه یو باید د ساینس فلسفه دی باید زده وي، چې انشاءالله څو لیکچره په دې باره کې ورکوو، او بل د ارتقا نظریه په بنیادي او علمي شکل، او هغه بنیادي نیوکې د ارتقا په نظریه چې په یو ملحد ته یې سوال کې ګوګل یې مور سره کومکونه سې کړی. دغه مسایل تاسو باید زده کړئ. نور چې پاتې شو چې دا د ساینس دا د غرب فلاسفران ده او کانت ده او ویلټر ده او ډیویډ هیوم ده او دغه دا ټول د دې علماو د ژوند دغه زندګینامه، نه پوهېږم زندګینامه ته څه وایي، ژوند پېژندنه، ژوندلیک د دې چې د دې مشهورو کارونو نه عزت چې دا د هر عالم نوم یې واخیسته، تاسو باور وکړئ چې داسې یو تور تریخ تاریخ لري. ورته وایي ښه مثلا دا برټن راسل، ښه هغه عالم چې خپل دا د زنې په سر د زوی ښځه ته څه وایي په پښتو کې، انګور ښه دا د برټن راسل نوم یې څه واخیسته، ښه هغه خپل انګور سره یې چې جنسي رابطه درلودله او زوی یې لیونی سو، هغه عالم را یادوي. دلته ګوره چې سیدنابار وروره د برټن راسل نوم نور په خوله رانه ولي، او دلته مسلمانانو ته برټن راسل معرفي کوي. دغه رقم که ولټیر یې نوم واخیست، دغه رقم دا میشل فوکو یې نوم واخیسته، ښه هغه فلانکی عالم هغه داسې یو کار یې کړی ده. دلته دا د منطق له اړخه دې ته ډامینن اټک وایي، چې ته د هغه شخص مخکې له دې نه چې دا خبرې دراندې ویسي، د هغې ټول شخصیت د سوال لاندې ویسي. نو انشاءالله چې بیا دغه دا فلاسفران چې دوی نومونه یې په خولې کې اخلي، تاسو بیا د دې هغه تور تاریخونه په دوه جملو کې چې تاسو حفظ کړئ، چې دا د هر عالم نوم یې درته واخیسته، داسې یوه توره ټاپه یې د دې په ټنډه لګېدلې ده په تاریخ کې، چې بیا ورته ووایي چې ښه هغه عالم را دی یادوي، بیا انشاءالله چې د هغې په استدلالونو باندې بیا خبرې کوو. ملګرو د موږ نننی بحث تاسو د سوالونو ځوابونه نه ول، بلکې تاسو ته مې دا مفکوره درکړله چې اکثره سوالونه په ځواب ورکولو نه ارزي. تاسو دې په جای چې ځان ته دفاعي حالت ونیسئ، چې تاسو سوال ته ذهن آماده کوئ، تاسو د دې په سوال باندې باید فکر وکړئ، د دغه دا سوال د سوال لاندې ویسئ، چې ملحد په ځان حیرانه شي دا یې څه بد وکړل، دې ولې بنیادي سوالونه کوي. نو دغه رقم بیا تاسو ته د الحاد په اړه بنیادي سوالونه چې تاسو ولیکئ، د مثال په ډول یو ډېر بنیادي سوالونو څخه چې انشاءالله تاسو ته بیا منابع هم در کومه. ملګري ته چې د ارتقا په نظریې باندې باورمن دي او دې مني، نو ته کولی شې چې د ارتقا د نظریې په اساس په بنسټ ما ته ووایې چې د تا اهمیت په ټولنه کې ډېر زیات دی یا د یو خره په طبیعت کې، بیا ورته وایي چې فلانی عالم دی خو لیکلي دي چې په طبیعت کې د تا او د یو خوږ اهمیت یو شی ده. تاسو دغه رقم سوالونه په ملحد وکړئ، هغه زړه د ارتقا نظریې نه یې توری، دا په چټیاتو باندې وروره باورمنده ده، د عالم په کتاب کې لیکلی ده. دغه دا د ناقص العقل حدیث باندې چې دوی نیوکه کوي، ښه ډېر ښه ته د ارتقا نظریه منې، هو د ډیسنټ آف من د داروین په 30مه صفحه کې لیکلي دي چې ښځې ناقص العقله دي. دغه مسله ته ماته دا خو یو علمي کتاب ده، ماته اوس د علمي په بنا ماته دا ثابته کړه چې غلطي کړې ده. تاسو انشاءالله دغه مسایل په لنډ ډول باندې تاسو یې زده کړئ، صفحه او ادرس درته معلومي، بیا تاسو امتحاني لاړ شئ، دغه سوال وکړئ، دا یو سوال وکړئ، لاړ شئ هغه د افغانانو مشهورو مرتدینو نه تاسو دا سوال وکړئ، تاسو وګورئ د هغې ځواب څه ده.
تاسو ورسئ وګورئ چې د هغې ځواب څه ده. تاسو به هم خاندئ، په خپل دین به مو خوشحاله یاستئ، په خپل باور به مو ایمان قوي سي. او دغه رقم دي تاسو په دغه ملاماتونکو سوالونو باندې د ډېرو مسلمانانو عقیدې قویږي. سبحان الله، یو مسلمان د دغه مشهور مرتد نه داسې یو سوال وکړه چې مرتد اصلا لاره وشکنه ورکه سوله، په سپکو سپور اخته سو. مننه ملګرو. مننه کور ودان ساک صاحب. اخرنی خبر کوم هغه دا چې د هغه ملحد چې هغه په اسلام نقد کوي او هغه ملحد چې له الحاد زړه تور وي او اسلام راوړي، د دې دواړو تفکیک څنګه وکړو چې د سره د دعوت تعامل کې تغییر وکړو؟ ملګرو دغه مسله ته ګورئ، زه دا د خپل د ژوند د تجربې نه تاسو ته وایم. ښه، دغه مرتدین چې لایف راځي، دوی تاسو باید په دې ملاماتونکي سوالونه تاسو وکړئ چې د دې ملا ماته کوي. نور نو تاسو باید خپل اخلاق هم مد نظر ونیسئ. او خبره چې د دعوت سوله ملګرو ګورئ، ښه، د موږ افغانان غمزده خلک دي، نو تاسو چې دا دعوت هم کوئ ډېر په مهرباني باندې. تاسو باور وکئ د موږ دغه څو ورونه دي لایف راځي، دومره په سړه سینه باندې دعوت کوي، دومره په سړه، یعنې ډېر داسې وختونه سوي دي چې دا ملحدینو میسیج کړی ده چې د تاسو د اخلاقو په بنا موږ اسلام ته مایله سوي. نو تاسو خدای نه که د داسې یو تګلاره ځان ته انتخاب نه کوئ چې تاسو دوی ځان نه وسړئ. دوی ډېر غمځپلي دي. هغه مشهوره چې دي، دوی ته داسې په هغه خوله وایي کږه خوله په سوک سمیږي. خو دا نورو ته، دا نور لیدونکو ته، هغه ته چې کله لایف راځي ډېر حلیم، ډېر بردباره، که دوه سپکې سپورې خبرې هم درته وکړلې، ورته یې ملګریه دغه خو تا ماته بدورد وکړه، نه د قرضداره یمه، نه مې توربورې، نه هغې. خیر ده، دا د ما خبرو ته هم ته غوږ ونیسه. زه پوهېږم چې د تا په ژوند کې ډېر زیات مشکلات دي، تا همسایه تاسو ته حتما زور زیاتی کړی ده، یا په ټولنه کې یا په کورنۍ کې دي، پوهېږم چې حتما روحي مشکلات لري، لیکن زه خو د تا دښمن نه یمه، زه خو د تا دښمن نه یمه. تاسو باور وکړئ ملګرو، دا ډېر یو کلیدي او ډېر اساسي هغه ده، یعنې د دې تاثیر موږ ډېر لیدلی ده. باور وکئ، الله متعال دې موږ قبول کړي. زه ولې دا د ملحدینو په لایف کې لاړم، دا مرتدین ډېر سپکې سپورې راته وکړلې، خو چې کله د دوی سپکې سپورې ختمېدلې، ما به ورته ویلې که کنځل هم خلاصې سوي چې بحث وکړو، که کنځل هم خلاص سوي چې بحث وکړئ. په الا الله جلۍ، یوه جلۍ وه، دومره کنځلې یې راته کړي دي، په خدای په زړه سوله کلمه یې ویله، وایي که الحاد دغه رقم زه نور دغه رقم ملحد نه یمه. آفرین دی د تا په عقیده او د تا په ایمان او د تا په حوصله چې 200 کنځلې تا ته وکړلې او تا ورته ویلې چې راځئ چې نور بحث وکړو. کنځلې مو چې خلاصې سوې، راځئ چې نور بحث وکړو. نو د دعوت هغه چې کوئ، نو تاسو باید دومره حوصله مو لرئ، تاسو حکمت نه باید کار واخلئ. هغه د کږه خوله په څوکه سمیږي، هغو لپاره یې باید داسې سوالونه ورته ورکئ چې ملا یې ماته کوي، لیکن دا لیدونکي چې لپاره دي، دې سره باید تاسو ډېر نرم رفتار وکئ، ځکه دوی په ژوند کې ډېر غمونه لري، دومره غمونه لري، باور وکئ چې په مسیجو کې داسې راته ژړلي دي، داسې مشهورو ډېرو خلکو ملګرو. دغه دا د موږ د ژوند د تجربیاتو نه تاسو ته وایو، ډېر داسې ول چې سخته دښمني را سره درلودله، لیکن بعد له 15مې جلسې نه 14مې جلسې نه پوه شو چې دغه نفر ما سره کومه شخصي دښمني نه لري. یو ملحد یو بله قصه به هم وکړمه، د ورځې د ما عکسونه له خرو سپیانو هغه سره فوټوشاپول، هغه کول، ما هیڅ دې ته څه نه ویله. ما په لایف کې به راغی، ما ته به یې سپکې سپورې کولې. بالاخره یوه ورځ راغی، ویل زه ډېره بخښنه غواړم، وایي ما تا ته 100 دفعې کنځلې وکړلې، خو تا یو ورځ ما ته بده خبره ونه کړله، وایي زه ډېره شرمنده یم.
باور وکړئ چې دومره اسلام ته مایله سو، دومره اسلام ته مایله سو. دغه رقم ډیر کسان دي، خو یوه خبره متوجه اوسئ چې د موږ پیغمبر، د موږ خدای او مقدسات سرې کرښې دي چې هرگز په خپل لایف کې د مرتد ته د اجازه ورنکړي چې د پیغمبر نوم په بې احترامي واخلي، د خدای نوم په بې احترامي واخلي، یا د موږ مقدسات میټې رخصتوي به یې، ورته وایي تاسو لاړ شئ، تاسو چې دومره بېادبه یاستئ، اول دغه الفاظ د پلار ته هغه کوي، دا خو د پلار هم ورته مسلمان ده، تا خو د مور هم یو مسلمان ده. آیا دغه الفاظ د ته پلار او مور ته زنګ وکړې، پلار او مور زه ملحد سوی یم، دغه رقم مې تا پیغمبر دا رقم ده، ورته وشرمېږه. هغه د مسلمان پلار دی که ژوندی وشرمېږه، که ښخ یې اوس که نه وشرمېږه. 9 میاشتې د مور په ګېډه کې وزېږولې، آخر دغه رقم یو شی تربیه کړه. مور دی د تا دغه کومنټونه لولي. دغه رقم مسایل. مننه، خدای دې وکړي چې مسلې ته مې اشاره کړې. زه به دا یوه خبره ملګرو ته وکړم چې که تاسو غواړئ دعوتګر شئ، د دعوتګري اولین اصول مطالعه هم ده، ژوره مطالعه هم تاسو باید ولرئ. نو دغه غورځنګ صاحب دا د اسلامي علماو لاسته راوړنې او دغه پرمختګونه په ساینس کې چې څومره کړي دي، د دې موږ د مستند په ډول باندې، یعنی ډیر مزاحمت ویستلی ده. د افغان دعوه یوټیوب چینل کې دوی کوی چې دغه مستندات ولولي، د اسلام د ځلانده ستورو څخه خبر سي. باور په خدای وکړئ په ساینس کې هیڅ مرتد دا خوله نسي ښکاروی. چې که د تیارې خبرې وکړي ورته وایم عباس ابن فرناس، که وروره په ارتقا کې خبره وکړي وایم هغه ده جاهز، که د هره مسله کې یاد وکړي وایم هغه وخت چې ملحدینو تاسو ساینس نه پیژنده، د ساینس د اسلام ستورو دا کارونه کړي دي. نو که دوی دغه معلومات له اړخه ځان قوي نه کړي، هغه نه کړي، نو بیا سخته ده چې تاسو استدلال هم وکړئ. نو اولین شرط د استدلال مطالعه ده، او مطالعه تاسو باید ولرئ، او مطالعې لپاره انشاءالله چې موږ تاسو ته هغه میتودونه هم برابرو چې څنګه په ډیر کم وخت، په ډیرو کم امکاناتو باندې، په ډیرو شیانو باندې لاسرسي ولرئ او لاس مو پورته وي. مننه وروره، کور وران.